اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا صحابه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویایي چې خدای متعال د موږ خالق و مالک و رازق د موږ نه لرې ده چې دعا ورته کوو په زوره نارې او ژړاوې کوو چې دته غږ ور ورسېږي او که نږدې ده چې موږ په سوکه دعا کوو دی اوري. دا پوښتنه یا صحابو مبارکینو وکړه. یو سل شپږ اتیایم آیات دا پوښتنه دی وکړه الله تعالی آیات چې د ما بندگان چې د ما په باب کې پوښتنه درنه کوي زه قریب یم. څوک چې دعا راته کوي زه یې اورم نو دی د ما ته دعاوې کوي زه یې قبلوم خو دی دې په ما اعتماد کوي ولیؤمنو بي. که اعتماد و هلته ابو الغرض موږ ویلې انا على ظن عبدي بي چې په ما د ما بنده څنګه ګمان کوي زه هغه چې معامله ورسره کوم. که په ما اعتماد و چې الله تعالی د ما غږ اوري د ما دعا قبلوي په دغه ایماندارۍ دعا کړه شرطونه لږ وروسته بیا ذکر کوم نو هغه دعا زه قبلوم. او یا وایي یهود راغله پیغمبر علیه السلام ته استهزاءً ویې د مځکې نه تر اسمانه پورې د 500 کلو لیاره د یوه اسمان غوټوالی هم د 500 کلو د لیارې په انداز ده. 1000 کاله مسافه شوه. بیا د یوه اسمانه تر بله اسمانه پورې بیا د 500 کلو لیار ده. بیا د اسمان غوټوالی د 500 کلو لیار ده. اوه اسمانه د 1000 کاله لیار جوړېږي که نه جوړېږي؟ ځکه خو فاصله او بیا حجم دواړه 500 کاله دي. د هغه نه پورته عرش عظیم ده او دوی خو خبیثان په جسمیت قائل دي. الرحمن علی العرش استوا چې الله تعالی خو هلته بیا په عرش عظیم باندې ده. نو د موږ د مځکې نه تر هغه ځایه پورې چې د 1000 کلو لیار ده دی موږ غږ به څنګه ورسېږي؟ الله تعالی د دې تردید کوي. نه زه لرې نه یم زه نږدې یم. زه لرې نه یم زه نږدې یم. خو دا قرب کوم قسم قرب ده؟ اوس په دغه کې خبره وکړو چې دلته بیا ونه پوهېږو. الله تعالی خو نږدې ده. بعضې خلک نږدې ده ټکي ته وګوري لرې ده نږدې ده په ظاهري معنا باندې دا په مکان او مسافه کې استعمالیږي که نه استعمالیږي؟ ملګری لرې ده دا نږدې ده. هغه لرې دا نږدې لرې او نږدې د مسافې په لحاظ خو بېرته بیا مکان ثابتېږي. خدای متعال ده او الله تعالی خو مکان نه لري. نو د دغه قرب نه قرب علمي مراد ده یا هغه قرب بلا کیف مراد ده. رب کریم یې نحن اقرب الیه من حبل الورید. دغه د غاړې غږونه نه دي زه انسان ته تر ده ورنږدې یم. نحن اقرب الیه منکم بل ځای کې بیا آیت راځي تر تاسې زه ورنږدې یم چې دا ناست د زرکدن په وخت کې دغه خپل پلار او مور او یا ورور او یا زوی ته ناست یې زه تر تاسې ورنږدې یم. دا نږدېتوب د یوه بنده سره ده که د ټولو بندګانو سره ده؟ چې مکان شي بیا امکان شته د قرب مکاني. دا ملګری چې دته ورنږدې ده دغه طرف ته دغه ته ورنږدې ده جهت پیدا شوه. شا طرف ته یغه ته نږدې ده مخ طرف ته میز ته نږدې ده. هغه ته نږدې کېدی شي دغه ته نږدې کېدی شي هغه بل صف ته نږدې کېدی شي. قرب مکاني نه ده مراد. قرب علمي مراد ده د علماو د علم ظاهر په لحاظ. دلته بیا ایمانه کله خبرې کېږي اوږدېږي او هغه باندې کله د خلکو سر نه خلاصېږي بس په دغه یې بس کومه. د صوفیاو چې قرب ده وراء الورا وراء الورا وراء الورا په جانب قرب کې ده. دا قرب څو چنده
انسان ته د انسان تر وجود الله تعالی ورنږدې ده په نږدېتوب کې وراء الورا وراء الورا وراء الورا ورنږدې ده دومره نږدې ده چې خپل ځان ته دومره نه ده نږدې هغه اوږد تحقیق غواړي او د سر خلاصېدن غواړي که موږ تاسې کله ور ورسېدل اخر بیا په یو ځای کې دغه تشریح هلته وکړو خو نه چې دلته به دومره دی چې دا قرب علمي ده یو دومه خبر په دغه آیت مبارکه کې ترغیب راغی ذکر خفي دعای خفي طرف ته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه مبارکین روان دي په یو سفر صحابه مبارکین او زندگی عبس نه تیروله په رفتار کې به هم ذکرونه کول نو ذکرو کې په جذب سره راغله په جوش باندې لکه موږ تاسې چې په کوم ځای کې د سیاسي مبارزې وي دا یو نارې کې چې ناره تکبیر اوس خو لاسپیکر دي مخکې چې ډېرې نه وې زموږ طالبي په دور کې یو چا به چې نارې کولې دا لاس به یې داسې وینو دا لاس چې داسې کې غږ راټول شي بیا داسې شي لکه لاسپیکر زه چې غږېږم دغه غږ او دغه غږ چې داسې شي فرق کوي که نه کوي ناره تکبیر چې څومره په ستوني کې غږ لاسپیکر به تر جوړ شو چا الله اکبر ډېر په زوره ویلی چا لا اله الا الله ډېره په زوره ویلی چا سبحان الله ډېر په زوره ویلی او د ډېره په زوره ویلو ظاهري تاوان جسماني هم دا ده ستونی هم لویږي دماغ هم خرابېږي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه و مبارکینو ته وی اربعوا علی انفسکم په ځان شفقت وکړئ ولې تاسو خو نه داسې ذات یادوئ ذکر د ده کوئ چې کونډه کاڼه ته سړی په زوره غږي او نه لرې ده بلکې سمیع قریب هره خبر اوري که سړی دغه ځای ته لږ وګوري موږ خو زه دا جلسو کې دا خلکو ته وایم چې موږ دعوه خو لرو چې مسلمان یم شکر ده الحمدلله ذاتې نور علماو ته څه ضرورت خو دغومره خو زده کړي دي خو د خدای په صفاتو علم نه لرو که مو لرلی بیا هم دا نه کول چې دا کوو یې چې الله مو ویني الله دې موږ خبرې اوري او الله تعالی دې موږ د زړو په وسواس خبر ده په دغه پیدای مثال داسې ورکوي علما د پوهي د خلکو دپاره چې ربي کریم چې ویني څومره شی ویني او چې اوري څومره غږ اوري د دغه دواړه مثال په عجب انداز ذکر کوي په تکه توره شپه کې دا کنکای میګتون هم د رنګ نه تک تور ده که نه ده دا چې روان وي ربي کریم په دا توره شپه کې چې دغه کنکي میګتانه په پښه کې دننې چې کوم مازغه الله پکې پیدا کړي هغه ویني په توره شپه په تور کنکي میګتانه کې په هغه کنکۍ پښه کې دننې چې کومې اوبو الله پیدا کړي دي هغه ویني او الله تعالی دغه کنکای میګتون چې تک کوي د دغه د پښې څپه هم اوري موږ اورو چې دا غوږ ورته غوږ د چېرې په کېږدو د میګتون د پښې غږ اورو الله خالق ده ما درته بله ورځ مثال ویلی موږ ډېر شیان ډاکټران نن سبا چې وسایل راغله په میکروسکوپ ګورو په دوربین یې ګورو په زرعي شیانو یې ګورو په الله تعالی پیدا کړي خوله یې هم ورکړې ده پښې یې هم ورکړي دي غوږونه یې هم ورکړي دي خېټه یې هم ورکړې ده هر څه یې ورکړي دي چې په سترګو نه لیدی کېږي ده هغه کې دومره کار کړی ظاهري او باطني اندامونه ټول یې ورکړي دي نو لیدل او علم د خدای پاک ډېر قوي دي ځکه دا ذکر کېږي چې د علم په لحاظ څوک نشي ترلرې کېدی موږ په نږدې علم لرو په شاته نه لرو دا اوس په ملګریو کې ناست چې دغه یوه مټه په مابین کې راغلي هغه شاته سړی زه نه وینم چې ویده ده او که ویښ علم نه په لره خو د الله تعالی نه پټېدن نشته زه یې نه وینم خو د الله تعالی نه پټېدن نشته ټوله دنیا په یوه وار ویني او د ټولې دنیا اوازونه په یوه وار اوري حتی تفسیر لیکي وایي په دنیا کې چې څومره ژوندي سرې دي او څومره قسمه اوازونه لري که ټول انسانان ټول پیریانان ټولې ملائکې لګیا چې غږېږي
او ټول ملخان اوازونه شروع کی، ټول مرغان چونیدا شروع کی، ټول حیوانات خپل رامبوړې غذا شروع کی، ټول حشرات چې غږ یو ریښه لري ټول شروع کی په یو وار. دا ټول داسې اوري لکه موږ چې د یوه انسان خبره کوو. الله قریب او سمیع ده، علیم ده. د رب کریم په صفاتو کې خو غیبوبت نشي راتلی، لرېتوب نشي راتلی. زموږ زړه خو څه کوي؟ دغه سترګه ده، دا د سترګې په څنګ کې چې کوم باڼه شنه دي موږ یې وینو، دا سترګې ته دومره نږدې شه، دا سترګې لاندې دغه ځای وینو. که سترګې خپلې توروو په آینه کې خپلې سترګې تورو، دلته یې نه وینو، پورته وریځه نه وینو. دا نږدې ځای د سترګو د لیدلو شی دغه ده، سترګه ده، خو دا سترګه دغه ځای هم نه ویني، دغه ځای هم نه ویني. اما د رب کریم نه هېڅ شی پټېدی نه شي چې الله تعالی دې ونه وي. زموږ دننه زړه هم الله تعالی جوړ کړی، زموږ ګردې هم الله تعالی جوړې کړي، زموږ معده هم الله تعالی جوړه کړې، زموږ سږی هم الله تعالی جوړ کړی، زموږ کلمې هم الله تعالی جوړې کړي. چې څومره ظاهري اندامونه دي که نه دي، موږ په خپل ځای دومره علم نه لرو. لکه هغه آیات کې بېرته د علم ظاهر اسانه خبر چې نحن اقرب الیه من حبل الورید ذکر کېږي. وایي خارج کې مثال ذکر کړم، دغه ډبی کمپنۍ والا جوړ کړی، دا ډبی خپل ځان باندې ښه علم لري که د کمپنۍ والا ښه علم لري؟ خو علم په کمپنۍ والا په لري چې چا جوړ کړی ده. دی په خپل ځان کې که عیب وي، دا کولال چې ګړي جوړوي، دا ګړی په خپلو عیبو علم لري که هغه چا چې جوړ کړی د هغه کولال یې په لري. نو رب کریم نه لرې کېدی نه شي. بېرته راځو دغه ځای ته. نو الله تعالی وی زه نږدې یم، هر څه اورم او د زړه په اخلاص هم علم لرم. عبادت په هغه قبلېږي شرط ده چې په اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. او دعا عبادت ته که نه، الدعاء هو العباده. عبادت هغه قبلېږي چې په اخلاص وي. نو الله په زړه هم علم لرم او د خولې نه چې کوم الفاظ راوځي په دغه هم علم لرم. زه نږدې یم، اورم. اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. زه قبلوم آواز د آواز کوونکي، دعا د دعا کوونکي چې کله ما دی وربولي، ما خپل مشکل کشا بولي، ما خپل حاجت روا بولي، ما خپل مرضو دپاره شافي بولي، د هر څه په ما چې اعتماد لري، زه هغه څه ته مې چې ورغواړي دعا راته کوي، زه هغه مقصود قبلوم، دعا یې قبلوم. زه دعا قبلوم. فلیستجیبوا لی، دغه اوس یا لی په معنا د مینې ده. زه دعا قبلوم. فلیستجیبوا، دی طلب دی د دعا وکړي د قبولي، مني د معنا لی په معنا د مین شي. فلیستجیبوا لی دا معنا، فلیدعو مني، زه دعا قبلوم. نو د معنا د دعا وغواړي، چې بل څه نه دې نه غواړي. یا یې وایي دا او یا دا معنا ده، زه د بنده دعا قبلوم چې ما ته دعا کوي، دی دې بیا د ما خبره قبوله کړي، اجابت د ما وکړي. فلیستجیبوا لی، چې زه بیا څه ورته وایم چې 5 وخته لمونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج کوه، علم کوه، چې اخلاق ظاهري او باطني چې څومره مامورات دي دا کوه، او ورسره پرهیز ورکوم. غلا مکه، زنا مکه، غیبت مکه، دروغ مه وایه، قتل مکه، سود مه خوره، رشوت مه خوره، شراب مه چښه، بد عملۍ مکه. خدای دې بیا د ما ومني. نو دعا قبلول مشروط شو، الله شرط را سره کړي. زه یې تاسې دعا قبلوم، خو تاسې د ما اجابت وکړئ. که تاسې د ما اجابت کو، دغه انسان ته متقي ویلی کېږي، دغه انسان ته ولی ویلی کېږي. دوم طرف بخاري شریف کې بیا هغه حدیث چې زه د انسان سترګې شم، غوږونه شم، هغه ځای کې بیا وایي چې زه د دوست په باب کې
چې بیا یو وارې داسې دوست چې دی ما چې دی څه رانه غواړي زه هغه ورکوم چې د څه شي نه پناه غواړي زه هغه پناه ورکوم خو په ما اعتماد کوي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دوی دې په ما اعتماد وکړي نو حق ته لار پیدا کړي اوس د دعا د قبولي وعده رب کریم وکړه څوک به په دغه کې شک نه کوي چې دعا نه کوي الله وعده وکړه خو یو خبره ده اوس په دغه ځای مهم ده هر شی ته شرایط لري موږ ته رب کریم د لمانځه حکم کړی په هغه آیات کې چې اقیموا الصلاة راغلی په هغه آیات کې د او دا څه خبره راغلې ده په هغه آیات کې د اوقاتو د پایبندۍ خبره راغلې ده په هغه آیات کې د قبلې د استقبال خبره راغلې ده په هغه آیات کې د جامو د صفایي خبره راغلې ده خو ګورې دا خو شرطونه د نورو آیتونه سړی خو به ټول راګوري لمونځ غواړي خو مشروط ده جامه به پاکه وي وثيابک فطهر بدن به پاک وي هغه ځای چې په درېږي هغه به پاک وي قبلې طرف ته به درېږي استقبال به د قبلې وي لمونځ به په خپل وخت کوي حضور به برابرې للهیت به په ځان کې پیدا کوي دا شرطونه به ټول راولي بیا د لمونځ قبلوي بیا چې نن په لمانځه لګیا شي خو په هغه ځای کې خو بیا سوچونه نه وایي د دکان سودا خو به نه کوي حسابونه خو به نه کوي هغه عبادت هغه لمونځ قبلوي نو دعا هم شرایط دي دعا شرایطو کې غټ غټ اوله خبر دا ده د هغه سړي دعا الله تعالی قبلوي چې نفقه یې حلاله وي خوراک لباس دا یې د حلال مال ولې حدیث مبارک کې راځي د مسافر دعا ډېرې ښې قبلېږي خو لکن نبی علیه السلام یې ډېر وخت یو مسافر په خاورو سپېره سر ببر په پردي وطن کې پردیس و مسافر دعاوې او زارۍ به الله ته کوي خو انا یستجاب له خدای پاک یې څنګه قبوله کړي ولې هغه خرچه چې د ځان سره کومې روپۍ وړي دي حرامې دي هغه کالي چې د اغوستي دي په حرامو روپۍ اغوستي دي نو چې خوراک حرام ده لباس حرام ده د داسې سړي ګورې اگر که د مسافر دعا خو ښه قبلېږي یو طرف ته یو شرط خو د قبولي موجود ده چې مسافري ده خو بل طرف ته جامه نه ده پاکه بل طرف ته خوراکه نه ده پاکه سړی سودخور ده بله یې لار نشته روپۍ صرف په حرامو طریقه یې د سود جمع کړي دي سړی غاصب و ظالم ده بله لارې د دنیا نشته په زورواکۍ یې د خلکو نه روپۍ وړي دي سړی حکومتي سړی ده بله دنیا لارې نشته په رشوتو یې جمع کړي دي او بیا په دغه د سود په روپیه یا د رشوتو په روپیه یا د غلا په روپیه یا د غصب په روپیه باندې حج ته ځي حج قبلېږي حج ته ځي 3 لکه روپۍ هم لګوي میاشت 40 د مسافرین کوي حرمینو شریفینو ته ځي د عزت او د کرامت ځای ته ځي په ټول مخکې مځکې کې تر دغه نه عزتمند ځایونه نشته خو بیا نه قبلېږي ولې خو ده خپله ته شرط نه برابر کړی نو یو شرط دا ده دعا الله تعالی قبلوي خو هلته چې د دغه سړي نفقه حلاله وي جامه دغه حلال وي یو دوم الله تعالی دعا قبلوي په دې شرط چې په حضور سره کېږي وایي ډېر خلک په غافله زړه دعا کوي زړه کې یو طرف ته چوپته او په خوله لګیا د بل څه ویایي خوله او زړه یار سره یو نه دي ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل زړه نه خدای پاک دعا نه قبلوي دعا به په حضور وي دریم دعا چې کوي په الله به اعتماد وي چې الله دې ما دعا قبلوي رحیم او کریم ذات وعده را کړې ده په الله به بې اعتماده بدګمانه نه وي لکه موږ عام مسلمانان دي موږ دعا خو نه قبلېږي چېرې ښه سړي ته ویایي چې موږ ته دعا کوه ته چې ورته چې موږ ته ته دعا کوه موږ دعا خو نه قبلېږي ولې نا امیده د خدای د رحمت نه ولې نا امیده د پیر ملا ولې بېغمه شي د خدای د ګرفت د عذاب نه ولې د موږ نه ګناوې نه کېږي د طالب نه کېږي د ملا نه کېږي د صوفي نه کېږي خو موږ هم محتاج الله ته ته محتاج الله ته موږ هم د هغه بندګان یو ته هم د هغه بنده یې په الله تعالی به اعتماد وي چې الله تعالی دعا قبلوي
بل د دعا د قبولي دپاره شرط دا ده چې اول د دعا کې او په آخر د دعا کې درود شریف ووایي. اول کې م ووایي، آخر کې م ووایي. اول کې بسم الله ووایي، آخر کې امین ووایي. اول آخر درودونه هم شو اول او آخر کې. حضرت عمر صاحب وایي دا دعا د انسان د سر نه پورته شي خو د اجابت ځای ته نه ځي چې تر څو د شانه درود پسې ونه وایي. چې درود یې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویلې د الله په محبوب دی درود ویلې الله په هغې راضي شو ستا دعا هم قبوله. بل نبي علیه السلام یې دعا هلته قبلېږي چې په هغه کې د قطع د وسیله رحمي سوالونه نه وي، د خپلو قریبانو د هلاکت او د هغو د تباهي سوالونه خو نه وي پکې. دعا هلته قبلېږي چې په هغه کې غوښتنه د ګناه نه وي. دعا هلته قبلېږي چې تر حدودو تجاوز نه وي. خدایه ته مې نبي کې، خدایه ته مې د صحابي مقام ته ورسې، صحابي مې کې کېدی شي محال ده که نه ده. صحابي مبارک ناست ده، زوی دعا کوي. په دعا کې وایي موږ تاسو یو ځای کې بیا را روان ده. په دعا کې وایي خدای پاکه په جنت کې د عرش عظیم په ښي لورې هغه سپینه بنګله ماته راکړه. پلار مبارک ورته وایي ای زوی کیه بدعات مه که، جنت غواړه، نور په جنت کې ګوتې مه وایه. جنت غواړه، جنت الفردوس غواړه، په هغه خصوصي محل ته لایق یې. په جنت کې یو مقام د نبي علیه الصلاة والسلام یې د عرش عظیم په ښي لورې باندې په ټول مخلوق کې یوه انسان ته ده. زه ګمان کوم هغه به زه یم. زه امید لرم چې خدای پاک ما ته هغه مقام راکوي. ته اوس د نبي علیه السلام مقام غواړې؟ جنت غواړه، نور په جنت کې شرطونه قیدونه مه ږده په خدای پاک باندې چې پلانکی بنګله راکړه د جنت په هغه عرش عظیم په هغه ښي لورې هغه سپینه بنګله هغه ما ته راکړه. نه، دا هم تجاوز ده تر حد نه. ورسره د آدابو لحاظ چې دعا په اوداسه وي ښه قبلېږي، چې مخ په قبله ناست وي ښه قبلېږي، او لاسونه دواړه داسې پورته ونیسې ښه قبلېږي. بیا په اخر کې دا لاسونه دغسې نه پرېږدي په خپل مخ لکه دغه لاسو ته د رب کریم د طرف نه انوارات او فیضات او سلسله را روانه وي، هغه د خپل مخ باندې تېره کړي. دغه دعا الله قبلوي. خو بېرته راځو دې ته چې قبولي بیا درې صورته. صحابهو چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چې خو موږ خو ډېر وخت دعاوې کړي دي خو نه م دې لیدلي دي چې قبولې شوې. ځکه موږ خو خیال دا وي چې قبولي دا چې هغه څه یې غواړې چې خدای پاکه ما ته یو ډبه یې راکړي، ډبه یې درکړي نو بیا قبوله شوه. نبي علیه السلام یې د قبولي درې صورت. یو صورت دا ده چې هغه ته چې څه غواړې هغه خدای پاک درکړي. دا نو هر سړی وایي چې د پلانکي دعا قبلېږي، دا هم پوه شي چې دعا مې قبوله شوه. بل سړی هم تا ته راشي چې ما ته دعا وکړه، ته دعا ورته وکړې، هغه خدای پاک هغه د ده مطلوب پوره کړي، وایي چې د پلانکي دعا قبلېږي. یو خو هغه قبولي ده چې هغه څه غواړې هغه خدای پاک درکړي. دوم صورت قبولي دا ده څه غواړې اولاد نه لرې، څه غواړې دنیا نه لرې مثلا، خو هلته یو بل غټ مصیبت په تا را روان ده. الله تعالی دې دا دعا قبوله کړي، د دغه دعا په برکت دې د هغه مصیبت نه خلاص کړي. هغه ته چې ته غواړې هغه نه کړي در. خو الله خو حکیم ذاته دی، تا په مصلحت ښه خبر ده چې تر دغه نه دې په یغ کې خیر ډېر ده، نو مصیبت نه دې خلاص کړي. خلک یې ډېر وخت هم دعا وکړه خو دعا نه کړه. نه، دعا قبوله شي خو قبولي اثر دا وي چې د بل غم او بل مصیبت نه دې په خلاص کړي. دریم صورت په دنیا کې ته غواړې اولاد، دنیا، عزت، موټر، نه په دنیا کې دغه شی درکړي، نه دې په دنیا کې د نورو مصیبتونو خلاص کړي، خو د آخرت درته ذخیره کوي الله تعالی. دعا عبادت ده. د عباداتو ښه نتیجه چیرې معلومیږي؟ په قیامت کې تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. جنت
چې 100 درجې ده ټول انسانان په 1 درجه کې ځایږي خو دغه باوجود تنګي دی وجه نه د مخ چې د جګ جګ بلډینګونو جوړو د ځای د تنګي دی وجه نه د اقتصاد فکر را سره اوس په بازار کې دی نه ځکه چې خلک اخلي د کورو دپاره څومره اخلي نمره 3 بسوې 4 بسوې چې 5 بسوه نمره یې هغه خو ډېره غټه خو زور یې پاس وي 5 چته یې جوړ کړه 6 چته یې جوړ کړه 7 چته یې جوړ کړه تنګ ژوند کوي د هغه خبره لمر په سترګو نه ویني هوا نه ویني ورته خوشحاله وي بازار کې ښه کور لرم 15 چته کور لرم خو د ځای د تنګي د وجې نه پورته طرف ته موږ چې دلته د همدکې واخیستې د کورو دپاره اول وختو کې چې موږ راغلو د همدکه خوشحاله وه زه پټ راغلی وم ځای مې ولید بېرته لاړم بیا متمیم صاحب سودا ورسره وکړه دا چې کورونه اکثره ووینې 2 جریبه 3 جریبه 1 جریب نو د ښار خلکو ته اشتباه چې دغه دومره غټ کورونه ځکه مخکې استخبارات والا به ډېر دی موږ مدرسې استادان چې دلته موجود دي دی به یې تنګول چې دا څنګه خلک دي چې دومره غټ غټ کورونه دي نو دا معنا چې دا یې بل چا خلک موږ خو دا وایو چې هلته د هجرت په زندګي کې هم په تنګو کورو کې تنګ شوي وو خو ځکه اوله هجرت کې چې موږ تلو کم کسان 40 کاله په هجرت کې تېر شوه هغه کم کورنۍ څومره شوه چې موږ اول په هجرت کې خو دا 2 نفره وو که څومره وو اوس الحمدلله 50 کسان یو نو هلته خو مو وسعت ځای نه و نو دلته خو مو ویلې چې د خپل وطن په نیت راځو چې بیا خو بېرته مو د اراده نشته نو زړه تنګ ولې ساتو چې یو وارې وشي په هغه وخت کې همدکې مرزانه وي غټ غټ کور جوړ کړه په قیامت کې تنګي نشته خو بیا هم چې فرق دی یو په اول چت کې دا بل په دوم چت کې دا بل په دریم کې دا بل په څلورم کې دا هر یو ته دا د اعمالو برکت ده ښه خوراک ښه موټر ښه لباس ښه بنګله د هغه چا ده چې چا روپۍ ډېرې وي ډالر یې ډېرې وي نو جنت هم سرمایه غواړي خو سرمایه نیک عملي ده دا نیک عملي خو صرف لمونځ ته نه ویل کېږي خو دعا هم عبادت ده که نه نبي علیه السلام یې چې چاته خدای د اوږدې دعا توفیق ورکړي دی د ډېر عبادت توفیق ورکړو په اوږدو دعا د سړی نه تنګېږي چې څومره اوږده دعا کوي موږ خو دغه نه هم تنګېږو که نه دا خو خدای پاک موقع درکړه توفیق د عبادت درکړو نیمه ګنټه 1 ګنټه په دعا تېره کړه عبادت شو وخت ټول په مقصود کې تېر شو الدعاء هو العباده الدعاء مخ العباده مغز د عبادت ده نو 3 قبولي دي یا دا قبول شوه چې اته یې غواړې یا د بل مصیبت نه خلاصي یا د آخرت سرمایه خو یو بل شرط هم شته د دعا د قبولي وایي دعا خدای په قبولي خو تلوار به سړی نه د تلواري سړي دعا نه قبلېږي صحابه مبارکین ویل تلوار څه معنی وایي یو څه وخته دعا وکړي د یو مقصود دپاره چې نشي قبول دی خو یې زر غواړي ذاتي وي چې ډېره دعا یې هم وکړي نه قبلېږي ذاتي پرېږدي دا زموږ ملګري خو دا ذکر دعا ده فذکروني اذکرکم چې ته په خوله غواړې ښه ده که تا په حال چې الله علم لري هغه درکې ښه ده الله خو د په ټولو ضروريات خبر ده الله خو وظیفه نه پرېږدم بس پلیز نه پوهېږم دا پوهېدل کله شرط ده زه اسانه مثال ورکوم دا د لمانځه په قبولي پوهېږي چې لمونځ قبول شو نو پرېږدي مکلفیت ساقط شو چې نه پوهېږي دا چې پرېږده لمونځ مه کوه د الله چې امر د ذکر کړی موږ مکلف یو دا چې زه نه پوهېږم په ذکر باندې مکلفیت ساقط شو دا چې پرېږدم ذکر په دعا مامور دغه د امر راغی ولې بل ځای کې راځي ان الذین یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین دعا عبادت ته امر ده څوک چې ماته دعا نه کوي متکبر ده متکبر به بې ذلیله جهنم ته ننوځي حسن بصري صاحب دا د دعا اهمیت لږ باید زده کړو موږ تاسو ته بیا را روان دی یو ځای کې ترمذي شریف کې د غالبا حسن بصري صاحب په وخت کې تابعي ده په جومات کې لمونځ به چې وشو یو سړي عادت دا و غریب و غریبکاري یې کوله غره ته به تلو لرګي به یې په شا راوړه په بازار کې به یې خرڅول د کور نفقه به یې په دغه کړه اول د ورځ کې هوا سړی که د ګرمۍ موسم وي سړی بار راوړی شي په شا باندې نو لمونځ به یې وکړو چې څنګه به سلام وګرځو دعا ته ذاتي نه درېد دستي به
روان شو بس لاړ شه غره ته پړی و قبر یوسه او لرګي راوړه یوه ورځ بله ورځ چې سلام وګرځي چې دی جګ شو حسن بصري صاحب د لاس نه راوینو کښېنه وویل کښېنه که بل چې شي ته نه یې محتاج خو خدای پاک ته د یو خره سوال خو وکړه چې خر درکړي چې په خره یې راوړې چې په خپله شی راوړې خو په خره یې وغواړه د الله تعالی نه که بل چې شي ته نه یې محتاج د خپل ځان ستړي ته خو دې وګوره چې پیټه یې په شا راوړې په الله ته زارۍ وکړه چې خدای دې متعالی ته یو سبب راته پیدا کړي په هغه وخت کې خو موټر یې نه وې خو یو خر خو وغواړه د خدای پاک نه موږ دومره پام نه یي چې په ځان پیټ یې وړو خو خره ته نه ور خلاصېږو چې خر وغواړو د خدای پاک نه لیواري نه لیوار مه که اوس خو د دعا د قبولي وخت ده دعا قبلیږي هغه مخکې شرطونه اوس په آدابو کې دا هم ذکر شو د اوقاتو لحاظ هم پکې پکار ده د ځایو لحاظ هم پکې پکار ده موږ ته د دین نه معلومیږي په بعضې ځایو کې دعا عبادت ښه قبلیږي په بعضې ځای کې ښه نه قبلیږي او د دغه دپاره مثالونه شریعت کې واضح دي د ځای په لحاظ چې سړی بیت الله شریف ته لاړ شي د صفا غونډۍ باندې دعا ښه قبلیږي په مروه باندې دعا ښه قبلیږي د حجر اسود د مسح کولو په وخت کې دلته ملتزم شریف کې چې د حجر اسود او د دروازې مابین دغه وخت کې دعا ښه قبلیږي د طواف په حال کې دعا ښه قبلیږي په عرفات کې دعا ښه قبلیږي په مزدلفه کې دعا ښه قبلیږي په مینا کې د شیطانانو د ویشتلو په وخت کې درې شیطانان چې ویشتل کېږي دوم او درېیمه ورځ اول شیطان دې چې وویشت چې دا مه ځه دوم ته بیا یو طرف ته ښه دعا وکړه مخکې قبله ودرېږه بیا چې لاړې دوم شیطان دې وویشت بیا یو طرف ته شه قبلې ته مخامخ شه ښه دعا وکړه چې درېیم شیطان دې وویشت بیا پسې ځه هلته دعا ښه قبلیږي موږ ته شریعت تعلیم کړی دا دعا ځای ده دا د دعا ځای ده دا د دعا ځای ده دا د دعا ځای ده دعا ښه قبلیږي د اوقاتو په لحاظ باندې شریعت موږ ته تعین کولی د لمنځو نه شاته دعا ښه قبلیږي د روژه ماتې په وخت دعا ښه قبلیږي د پیرشني په وخت کې د تهجدو دعا ښه قبلیږي د باران د نزول په وخت کې دعا ښه قبلیږي او چې مجاهدین د کفارو سره مخامخ شي چې دا صفونه جوړ کړي چې دا جنگ شروع کېږي په داسې وخت کې دعا ښه قبلیږي دغه حکمت ده دغه ځای ته اخر ځای ته راوړي مخکې د روژې مسله پرون مو ویلې فضایلو هر څه مو واورېده دستي دوم آیات وګورو احل لکم لیلة الصیام رفث بیرته د روژې مسله شروع مخکې هم د روژې وه وروسته هم د روژې په دا مابین کې د دعا خبره ولې راوړه څه مناسبت ده وایي تنبیه ده په دې چې دا روژه کې دعا ښې قبلیږي دا وخت مه ضایع کوه نو د اوقاتو هم اهتمام وکړه د ځای هم اهتمام وکړه خدای پاک ته په مخ د مځکې محبوب ځایونه جوماتونه او مدرسې دي الله تعالی ته په مخ د مځکې مبغوض ځایونه بدترین ځایونه بازارونه دي زموږ خلک د دنیا په محبت کې دومره مستغرق وي چې دی محتاج ده حاجت هم د ده ده خو چیرې نیک سړی په بازار کې چیرې ډاکټر ته تللی د یو ضرورت لپاره تللی چې لیدلی ولا یو کال کېږي چې سودا مې وه چې زه به درځم په سختو مشکلاتو کې یم چې دعا وکړه راته خو هلته موقع نه شوه پیدا نن خدای پاک دلته په لاس راوستې که یو کال د حاجت هم د تا ده خو دومره بخیل یو په ځان دومره بخل کوو دا یو کال مو په ځان نه لورېږي چې یو نیک ځای ته لاړ شو چې دعا مو خدای پاک قبولوي په بازار کې غواړو قیامت په ورځ چې دا د آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام پورې خلک ورځي انبیاو ته هغه عذر ورته کړي اخو حدیث ته ټول چې بیانو ډېر وخت ولګېږي هر یو نبي عذر ورته کړي چې زه دا کار نه شم کړی اخر را چې پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام وویل چې او زه دا کار کړی شم چې د عام شفاعت لپاره الله ته زه سپارښت وکړم پیغمبر علیه السلام په دغه میدان حشر کې دستي دعا باندې شروع نه کوي روان شي د جنت په لوري د جنت دروازه ورته کوي ملایکه پوښتنه ترې وکړي څوک یې دی خپل نوم مبارک ورته واخلي ملایکه ورته وایي موږ ته د الله تعالی د طرف نه حکم دا و چې اول د جنت دروازه به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خلاص د دغه نه مخکې د چا ته نه خلاص بیا چې ننوځي جنت ته
د الله تعالی دیدار وکړي نو سر په سجده شي یوه جمعه انداز په سجده پروت وي داسې تسبیحات داسې ذکر د خدای پاک کوي چې په دنیا کې چا نه ده کړی هلته الهام الله تعالی ورته کوي په دنیا کې نه چا زده ده نه چا کړی الله الهام کوي د یوه جمعه انداز پروت وي دعا کی ذکر کی تسبیحات وی چې د الله تعالی غضب ختم شي هر نبی ته چې ورځي چې ته موږ ته شفاعت وکړه هغه نبي عذر کې دا وکړي نن الله داسې په غضب د خدای مې دې وساتي چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي دې غضب مخه نبي نه ویني چې الله تعالی ته وړاندې شي هغه غضب ورک شي په دغه ذکر باندې الله تعالی رحمت په جوش راشي خپل حبیب ته حکم وکړي ارفع راسك صل تعطى اشفع تشفع پورته که سر ای حبیبه غواړه څه غواړې چې درې کړم شفاعت کوه چې شفاعت یې قبول کړم په یو حدیث مبارک کې راځي وایي چې خلک په میدان حشر کې ورشي پیغمبر علیه السلام ته چې موږ ته شفاعت وکړه په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام نه کې پیغمبر علیه السلام یو ورځي جنت ته بیا په جنت کې د الله د رضا کوشش کوي بیا هلته دعا قبلیږي دا ولې وایي ځکه په میدان حشر کې که دوستان د خدای موجود دي دښمنان موجود دي که نه چې کافر په یو ځای کې وي په یو ځای باندې الله رحم کوي او ورځ هم د انتقام ده چې د کافر نه انتقام اخلي د غضب ورځ د خدای پاک هم دې وساتي فاسقین موجود دي فاجرین موجود دي کفار موجود دي په داسې ځای کې دعا نه قبلېږي لاړ شه د رحمت ځای ته جنت د رحمت کور ده د رحمت ځای ده د الله د رحمت د نزول ځای ده هلته لاړ شه چې د رحمت لایق شي نو وایي سړی چې غواړي چې دعا مې قبوله شي نیکو ځایو ته دې ځي جومات ته لاړ شه عبادت وکړه لمونځ وکړه د نیکو خلکو سره په جمع باندې بیا هلته خدای پاک ګزارۍ وکړه الله به دې دعا قبوله کړي مدرسې ته لاړ شه طالبانو ته ګورې دا زه خبره د مبالغې دپاره هم نه کوم چې دا طالبانو د لویي دپاره یې نه کوم چې طالبان په خیال کې ځان ورته لوی سړی ورده شي حقیقت بیانوم سیدنا خلیفه صاحب د واغظ رحمه الله یو وخت کې موږ ته کیسه کړه وایي د حضرت مبارک د مدرسې دپاره د چندې دپاره علما به یې لېږل نو زه د کټواز سیمو ته تللی وم دغه خلکو ته مې چې د چندې ترغیب ورکوو نو د فضایل مې په باب کې مې د طالبانو خبره کړه چې دا طالبان ګورې د خدای پاک په نیز ډېر غټ مقام لري لکه د صحابه وو تشبیه به مې دا ورکوله او صحابه د نبي علیه السلام د وخت طالبان وو دا د دغه وخت طالب ده په رتبو کې خود فرق ده خو د الفاظ به مې داسې ویلې چې ګورې دا طالبان لکه صحابه د علما خو وارثان دي پیغمبر علیه السلام دي لکه نبی علیه السلام چې اوس موږ ته موجود وي وایي بله ورځ وام راته ودرېدو چې ته د دغه وخت د طالب تشبیه ورکوې د صحابي سره ته چې نه چې په دغه باندې صحابه ناراضه شي خدای پاک درنه ناراضه شي د شپې خوب ویني څو قبرونه دي په دا قبرو کې یو ډېر جګ قبر ده په قبرو کې دننه طالبان پراته دي کتابونه دي خو یو طالب په دا جګ قبر بېسیره ناسته کتاب ګوري په قبر بېسیره وایي زه د چا نه په دا طالبان نه پوښتنه کوم دا قبرونه د چا دي وایي دا د صحابه وو دي دغه قبر د چا ده چې دا طالب بېسیره په ناسته په سر وایي دا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر ده نو دا بېادبي نه ده وایي صحابه په دغه فخر کوي چې طالب د ده په قبر کې وایي زړه مې ذاتي مطمئن شو دا استادانو کې خدای ښه خلق پیدا دي په طالبانو کې خدای ښه خلق پیدا دي په دغه د څوک بدګماني نه کوي د ترغیب دپاره وایم تحدیث بالنعمت چې دا موږ خپل عظمت وپېژنو موږ طالب یو د طالبي قدر نه یي را سره ملا یو د ملایي قدر یې موږ سره نه یي دا څه کالې یو مولوي صاحب د موږ سره فاضل فارغ چې تېر کال را سره فارغ شو په دغه مدرسه کې عمرې ته تللی و وایي هلته خوب وینم احد مبارک ته تللی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه سره غږېږم او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته ویایم چې تاسې موږ پېژنئ موږ خو په زمان او په مکان د تاسې نه ډېر لرې یو وطن مو هم ډېر لرې ده او په زمانه کې هم د تاسې نه 1440 کاله کېږي چې تاسې مخکې تېر شوي زمانه او مکان هم د تاسې نه ډېر لرې موږ پېژنئ
چې دلته درته راځو چې دا مثلا محب ده مخلص ده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه راته وایي چې څوک چې د ده سره دوره وکړي موږ سره یو نسبت پیدا شي بیا چې د دنیا په هر کونج کې یې موږ پېژنو الحمدلله باید د خدای د نعمت شکر ادا کړو ورپام وشي دغه عظمت ته دا د محکمه خانه ده په دغو طالبانو کې اکثره اوقات اوس خو لا فرصه تعارف نشته چې وروسته به وپېژنو اکثره پکې سیدان مبارکین د نبي علیه السلام اولاده پکې موجوده وي په دغو کې د حضراتو مبارکینو اولاده موجوده وي د خدای د دوستانو د نسب په لحاظ هم عظمت خدای پاک ورکړی او تر دغه نه لویه خبر چیرې ده دا د معیشت په دور کې د عیاشي او فحاشي په دور کې دی ځوانه ځواني کې پلار مور اولاد قریبان ټول پرېږدي د دنیایي مفادات یې پرېږدي د موږ سره په دورو کې چې ما پوښتنه زه بیا عادت لرم په دغه وطن کې لا تر اوسه پورې د موږ تعلقداران ځکه کم دي چې موږ لرې یو خلک ډېر نه راځي د جمعې لمانځه او دا سلسله نشته هلته الحمدلله خلک راسره عادت وو بیا خلکو به ما ته پټې روپۍ راکولې زه خو مدرسې مهتمم نه وم ما ته به کله د مدرسې نه 1,00,000 روپۍ راوړې چې دا د زکات روپۍ دي د مدرسې نه دي په دا طالبانو کې چې کوم خار غریب یې وایي چا به 50,000 راوړې یا دا تا ته مېلمانه ډېر راځي علما مشایخ ما سره به الحمدلله ټول کال روپۍ موجودې دي یغو روپۍ نو بیا مې د حمدالله خلیفه صاحب ته وویلې چې ته په طالبانو کې پټه پوښتنه کړه دا ډېر مجبور یي چې لږ کومک ورسره وکړو داسې طالبان به وو دا یې دغه دپاره وایم چې دا خلک دنیا خبره شي په دغه مخلصو او دوستانو د خدای باندې داسې طالبان به وو قسم بالله د که یوه روپۍ به ورسره وه پوروړی به وو خو چا ته یې حال نه ښکاره کړی چې زه پوروړی یم حتی داسې طالب و سید طالب و موږ نه وو په خبر دومره مسکین و چې یوه روپۍ نه درلوده خو د کمرې ملګري نه وو په خبر ولې د جمعې په ورځ طالبان خو خپل څوک روپۍ لري خرچې کوي یا ګرځي چکرې وایي دی به هم لاړ خلکو به ملګري خو به دا خیال و چې چېرې ملګرو ته تللی دی مبارک به د جمعې په ورځ تللی و بازار ته د ریړۍ به یې په مزدورۍ په کرایه په اجاره نیولې وه او په بازار کې به پنډیتوب کوو دومره روپۍ به یې وګټلې چې تر بلې جمعې چې طالبان فنډ سره اچي وربې خو طالب یې په ځان نه خبروه چې زه مسکین یم حتی طالب راغی د وطن نه د دغه مځکې نه خو به غریبانان ډېر په تکلیف ماته راتله نو طالب راته وي د لوی اختر په چوټي تللی و غالبا په میلاد شریف چې بېرته راغی جومات نه راووتو 500 روپۍ راته ونیوې وایي د علاقې نه چې راتلم یو چا تا دپاره 1,000 روپۍ راکړې چې دا ده ته ورکړه خو زه په دومره تکلیفو راغلم ان تر کراچۍ راتاو شوم چې دلته نه پرېږدم په دالیارو باندې هغه خپلې روپۍ خو راخلاصې شوې د تا 500 روپۍ مې په کرایه کې لګولې دي دا 500 واخله چې کله ما روپۍ پیدا کړه بیا به یې درکړم ما هغه هم ورکړې بیا مې وروسته 5,000 روپۍ نورې هم ورکړې د خرچې دپاره داسې طالبان په داسې دور کې هر څه پرېښي خواهشات نفساني پرېښي وي د خدای د رضا دپاره علم حاصلوي دا ولي نه ده دا د خدای دوست نه ده او څوک چې د خدای د دوست سره ښېګړې کوي دا الله د ځان سره بولي لکه د ما سره که څوک د هغو سره دښمني کوي الله یې د ځان سره بولي موږ تاسې مخکې نه وویلې چې الله تعالی په ورځ د قیامت یو چا ته وایي زه مریض وم ته مې پوښتنې ته رانغلې او ته خو نه مریض کېږې ورته د ما پلانکی دوست مریض و که ته یې پوښتنه ته ورغلی وای نو د ما رضا به دې پیدا کړې وه لوجدتنې عنده زه وږی وم د تا نه مې ډوډۍ وغوښته تا ما ته رانه کړه زه تږی وم د تا نه مې اوبه وغوښتې تا ما ته رانه کړې ورته چې الله اخو نه چکا کوي نه خوراک کوي ته خو یو څه هم نه کوې خو د ما پلانکی دوست طالب ودرېږي دروازې ته وظیفه راوړئ یو وخت کې مې دغه سپین ږیری حاجي صاحب مخامخ ده زموږ د مدرسې محتمیم استعفا وکړه زه د هغې غټې مدرسې نه راغلم د امارت سقوط چې وشو نو کلي په مدرسه کې مې بیا سبق ویلې محتمیم استعفا ورکړه دا خلک مې راټول کړه چې مدرسه ړنګېږي چې بې سرپرسته یي په کلي کې د ده وراره و ما ورته ویل چې دغه تیار په دا مدرسه کې ناظم ده دا محتمیم دا مدرسه به نه ړنګېږي خلکو ویلې نه ته به محتمیم ما ورته ویلې چې زه یو طرف ته مدرس یم وړه دوره را سره ده بل طرف ته د تصوف په لاین کې مریدان ډېر دي
نو امام مصروفیت دي مصمم خو به بیا غریب چندي کوي مجبوریات د وجه نه به د خلکو سره تعلق ساتي خو دې زه کلک کړم بیا ما دا شرط پکې کړ ما 2 شرطه باندې زه تاسو مسلمان کوم یو دا ناظم نه مې پوښتنه وکړه چې د کال د استادانو تنخواه ټوله څومره وه وایي 1,40,000 مالې 80,000 به دا کلیوالو تاسو راکړم دا نیمه به په چندو بیا را پیدا کړو دوم به خو لنګر هم ده هغه به هم چندي کړو یو زه ویله صحیح ده دا درکوو دوم مې دا ورته وویلې دا چې زه په بازار کې چنده کوم د بازار دکانداران ماړه ماړه خلک زه دومره نه پېژنم لکه تاسې چې پېژنئ ځکه موږ خو په مدرسه کې اوسېږو نو چنده به هم دا مشرانو تاسې را سره کوئ دا خو په عوامو بیا په ماړو خلکو ډېره بوج ده چې زه څنګه خلکو ته ودرېږم سوال وکړه د خواري انسان باندې ما ویلې ګوره تا باندې د خپل عزت ګران ده ولې په ما نه ده ګران ته امیر زه ملا زه شیخ هم یم پیر هم یم زه چې ځان ذلیله کوم چاته درېږم د ځان دپاره یې غواړم دا ذلت ته په واقع کې که عزت ده دا ذلت نه ده ګورئ موږ باید په دغه باندې مایوسه نه شو دا اوس موږ استادان تر پکتیکا پورې ولېږل غریبانان په دروژه کې لاړه دا ما وراره مولوي صاحب سید محمد او هغه بل مولوي صاحب محمد عمر دا تللي وو دا څو شپه بېګا په شپه کې را رسېدلي سهار مې ستړي مش سره وکړه ما ورته ویلې څومره روپۍ ټوله کړه ټوکه مې ورته ویله ده ویلې وایي 4 لکه کادار یې به کړي ته په روژه کې کور پرېږده خپل ختم پرېږده بل ولایت ته ځه هلته بیا په کلي کلي باندې ګرځه دا هر څوک نه شي کړی هغه څوک پرېږدي چې د خدای د رضا فکر ورسره حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول عمر د ځان د مسکنت اظهار چاته کړی موږ تاسو په حدیث کې را روان د شپې په لوږې تېرې کړي خو چاته یې نه دي اما اصحاب صفه طالبانو ته یې چنده کړه که یې نه کړه مجاهدین به چې جهاد ته تللي هغو ته یې چنده کړه که نه کړه حتی یو مسکینان صحابه د یو طرف نه وفد راغی رنګونه تک زیړ کالي شکېدلي وږي او لوڅ خورا جامه نه حضرت پیغمبر علیه السلام چې ولید فارحم الراحمین بالمؤمنین رؤوف رحیم ده ګیتې خلکو ته اعلان شروع کړ د چندې ګورئ که څوک یو څادر لري م راوړئ که څوک یوه کاسه خرما لري حتی که یو موټی خرما لري د خوراک ترغیب یې م وکړ د جامو ترغیب یې م وکړ صحابه خو مخلصین و د خدای رضا مطلب وه چې چا څه وس و دستي کور ته منډې که څوک څادر راوړه څوک لنګ راوړه څوک پوره جوړه کالي راوړه څوک هغه راوړه یو ساعت کې د خرماو هم خوړه جوړه شوه د کاله هم دستي تقسیم کړه په هغه باندې نه طالب و بالفعل په واقع کې خو ټول طالبان دي خو بالفعل د طالب په نامه هم نه و چې ده سره پروت و د مجاهد په نامه هم نه و غریب مسلمان او ترغیب یې څه دپاره ورکوه چې دی جنت ته لاړ شي دا هم شفقت و په د مړو خلکو چې تاسې د ده سره کومک وکړئ تاسې به خدای جنت ته بوځي ګوره دا دنیا ډېر ښه شی ده چې په ښه لار استعمال شي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې په مدینه منوره کې اول وخت کې کنکای جومات جوړ شو ځکه خو مهاجرین هم یو څو کسان وو ډېر نه وو په کنکي جومات کې جوړېده زایده سره خو وروسته مهاجر چې چیرې به هم د اسلام چا راوړ هلته خو شرط او د قبولي د اسلام چې هجرت به هم کوي راځي به مدینې منورې ته چې دا مرکز قوي شي خلک چې ډېر شو په جومات کې نه ځایېد حضرت پیغمبر علیه السلام دستي اعلان وکړ څوک به دا د جومات په څنګ کې مځکه واخلي چې جومات یې ورګډه کې وقف یې کړي جومات لوی شي الله به په عوض کې جنت حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه چې خدای دنیا ورکړو دستي په 25,000 درهمه هغه مځکه واخیسته جومات یې وکړ اوبه خوږې ډېرې کمې پیدا کېدې د یهودي په باغ کې کویی و اوبه یې خوږې وې عامې اوبه د عربو تروې وې ترشې وې یغه یهودي دغسې چاته نه ورکولې په روپۍ یې خرڅولې او د مسکین سړي به وس نه و نو مجبوریت نه بیا ترشې اوبه څښلې پیغمبر علیه السلام بیا وویلې څوک به دا کویی په خپلو روپیو واخلي او بیا یې وقف کړي چې عام مسلمانانو دی دواړه ګډو اوبو ته وړي الله به په عوض کې جنت ورکړي بیا حضرت عثمان ذینورین رضی الله عنه جوړ شو په 15,000 روپۍ باندې کویی واخیست او عام اعلان یې وکړ چې ټول مسلمانان یې ته وړئ د تبوک واقعه چې وه د 1,000 نه زیات مجاهدین روانېږي مسافه لرې ده
څو شپې پیغمبر علیه السلام چنده کوي څو شپې خو دنیا خدای دې داسې دنیا دې هر مسلمان ته ورکړي لکه حضرت عثمان ذینورین ته یو وارې جګ شو بخاري شریف کې را روان ده 100 اوښان د کتو د سامان سره ټول به زه ورکړم مجاهدین خو 100 خو کار نه کېده نبي علیه السلام خو چنده نه کړه بس بیا یې بل وخت چنده کوله بیا د وی 200 اوښان سره له سامانه به نور ورکړم چې 300 شي بیا چې نبی علیه السلام چنده کوي بیا وی 300 اوښان د سامانه سره به نور ورکړم چې 600 شي او یو قول هلته چې موږ بیا په خیر ورورسېږو بېرتېره دا ده 900 اوښان او 50 آسانې واخلي خو په دغه یې اکتفا ونه کړه لاړ کور ته 1000 اصیلې د سرو زرو روپۍ اشرفۍ یې راوړې حضرت پیغمبر علیه السلام د چندې نارې وایي دا یې راغی دا لسونو کې روپۍ رانیولې دي د پیغمبر علیه السلام په دغه لمن کې ورتوی کړې پیغمبر علیه السلام دا روپۍ داسې پورته کوي دی به چې خوشحاله شو د پیغمبر علیه السلام الله د مخ نه مې داسې رڼا دا پورې دیوال مې داسې سپین سپینځلی داسې تجلي دي مخ نه ختې او وی ویلې حضرت عثمان ته هېڅ ګناه ذاتي تاوان نه کوي په دغه صدقه خدای ټولې ګناهې ورته معاف کړې نو نبي علیه السلام ترغیب چې خلکو ته ورکوي د خلکو باندې شفقت کوي د ځان دپاره خو یې نه کوله دعا حکم الله موږ ته کوي الله یې بې دعا نشي راکولی دغه ځای کې اوس وګورو الله یې ولې بې دعا نشي راکولی خو موږ که تاسې باندې شفقت کوي چې په عبادت وخت کې دعا خو عبادت ده الله تعالی موږ تاسې لمنځو ته روژو ته تراوو ته صدقو ته څه ضرورت لري ژوند هم در راکړی صحت هم در راکړی عقل هم در راکړی حواس هم در راکړي دي علم هم در راکړی ده او بیا راته چې ما ته لمونځ وکړه ما ته روژه ونیسه ما دپاره زکات پرېږده خیرات وکړه هغه دوم هم د ده بنده ده هغه یې مسکین کړی ته یې موړ کړی تا ته وایي چې وکړه چې دغه واحسن کما احسن الله الیک دغه بنده سره احسان وکړه لکه الله چې د تا سره کړی ګوره لیارې راکوي موږ ته لیارې په رحم شفقت باندې لیارې راکوي څوک یې راکوي الله تعالی تشریع څوک راته کوي رسول الله نن یې تشریع څوک راته کوي علما اولیاء دنیا دا د دغه دپاره پیدا دي امتحان ده دا یې لیارې دي خدای پکې ما ته دعا کړه زه دې دعا قبلوم ځکه موږ غافله یو دغه ته مو نه د پام ځان ته مو نه د پام الله یې راپام کوي دعا راته کړه لیوار هم مه کړه خو یوه بله خبره ډېره سړی داسې عجب تعجب شي تفسیر یې دا هم لیکلي وایي کله د نیک خلکو دعا اثر یې زر نه شي ښکاره ډېر وخت بعد ښکاره شي خو یو سړی نیک سړی هم نه وي دعا یا خیرا وکړي اثر یې دستي ښکاره شي موږ خو ظاهر دغه ته ګورو که نه اوس دلته یو عجب مهم ظاهر ده وایي کله د خپل دوست دعا د خپل هغه نیک بنده دعا چې اوله ورځ یې وکړه خدای پکې قبوله کړي خواښی زر نه ورکوي ولې د انسان دا طبیعت ده چې مشکل حل شي بیا زارۍ کوي الله تعالی ته وایي د ده ژړا محبوبوي الله تعالی ته د ده اواز د دوست خبرې دي دا ورته محبوبي نو زر یې نه ورکوي چې ما ته ښه ډېر وخت وژاړي ما ته ښه ډېر وخت زارۍ وکړي ما ته ښه ډېر وخت فریادونه وکړي او الله مو دې وساتي کله د یو چا نه یې وایي بد راځي چې دا یو وارې لاس ورته پورته کړي زر یې ور قبول کړي چې بیا راته ونه درېږي یو دوکاندار یو وخت زه تللی یم دلته خو بیخي په دا ټول کال کې الحمدلله ما تر اوسه دوکان نه دی لیدلی ډاکټر ته تللی یم خو دا د دنیا د سامانونو دوکان ما په دا یوه کال کې تېر شو شناخته شناخته مریدان دي مارکېټونه لري نه مې لیدلی نه ورغلی یم او نه به ورځم خدای مې دې نه مجبوره کوي خو هلته د سودا دپاره اول وختو کې کله به لاړه یو دوکاندار و یو عجبه خبر دغه ځای سره تطبیق لري چې ورغلم راته کلک شو چې چای راسره وخوره چای یې باندې کړو زوی ته یې وویله چې چای باندې کړه
نو عجب سړی و دا عجب خبرې وکړه وایي خلیفه صاحب شناخته خلک خو ډېر راځي خو هلته د پښتو د سړی خو به ست ورته کوي خو چې د چا سره مې زړه ډېر نه وي چې ډېر په دوکان کې را سره کښېنني وایي دستي د هوټل په څنګ کې هوټل و د هوټل چای ورته راغواړه چې خو زر یې وخوري جګ شي ذاتي به نور ترڅنګ یم چې چاته مې زړه وي چې ما سره لږ وخت تېر کړي یخته د هوټل چای نه راغواړم چې ست ورته وکړم را سره کښېني خو تر څو بیا نه شي جګېدی چې چای نه یې خوښ شوی چای نه یې خوړلی نو ما وایي زړه ده چې لږ وخت را سره تېر کړې ځکه مې چای دلته باندې کوټنۍ تیار چای وایي شته په هوټل کې عین ګورئ عین دغه مضمون ده وایي چې چا ژړا د چا دعا د چا نارې الله ته محبوب وي قبول یې کړي اول خو شی زر نه ورکړي چې ډېر وخت راته دعاګانې ژړاګانې استغاثې وکړي او د چا چې بیا یې زر ونه وینم نو دستي رخصت کړي هغه شی ور قبول نو الله تعالی وی زه دعا قبلوم خو تیواره مه کوئ دوم تاسې هم د ما ومنئ زه د تاسې د ما ومنئ بېرته شریعت کې مسله شروع کېږي په ابتدا د اسلام کې په روژه کې لکه پخوانیو دینو کې د ماښام نه تر ماخوستنه خوراک روا و چکاک روا و جما روا خو یک طرف ته بیا نه و روا یو وخت کې پېښه ده چې سړی به ویده شو بیا نه و روا یو وخت کې پېښه ده غریب صحابي ده یوې ورځې ټوله ورځ کار دا یې روژه بېګا چې کور ته راغی بیبي مبارکې ته ویایي څه روژه ماتې خوراک چې شته هغې ورته ویلې نه زه به یې په کورو کې درته راوغواړم دا به بیا حدیث کې هلته ښه تفصیل کړي هلته پکې کوو چې ولې یې مخکې نه ورته راغوت دا خو کور بیا په سړي ته که نه دا چې لاړه چې د خوراک یو شی را پیدا کړي ستړی سړی و چې تکیه یې کړې وه ویده شوی د خوراک شی راوړه روژه غریب نه ده ماته کړې ټوله ورځ په لوږه کې تېر کړی نو پرون بېګا به غریب څومره خوړه یو ښځه راغله دی ویده ده ورته وایي سبا شوې دا خو لاړې اوس خو خوراک نه شي کړی خو ویده یې نو شپه یې روژه پسې ونیوه سبا ته بیا فرضي روژه ده خو مسلمان ده روژه یې نیولې چې د غرمې وخت شو د ډېرې لوږې نه بېهوښه شول یوه واقعه ده دوم سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه الماخستان نه بعد خو د نبی علیه السلام د وزیر حیثیت و نبی علیه السلام به د ده صدیق اکبر سره مشورې ډېرې کړې د پیغمبر علیه السلام سره ځنډېدلی دا روژه چې کور ته راتلو بیبي مبارکه یې ویده وه لمونځ شوی هغه خو ویده شوې دی چې راغی ناوخته دلته یې د ښځې مبارکې چې انسان پروت وي بیا خو خپل مېړه ده مېړه ته خو هر څه کتل روا دي دا غوړګې مبارکې لوڅې دي دا خلخالونه زیوراتې دي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر په ولګېد شهوت پیدا شو خپلې بیبي مبارکې نو خپلې بیبي مبارکې ته چې اوس بستره کې څه نه دي خو راویښه شوه هغه هغې نه مطالبه وکړه چې د ما سره مې ویده کړه یوسف چې زه خو ویده وم او په روژه کې خو چې سړی ویده شي د ویدې نه بعد خو بیا جما ناروا ده حضرت عمر صاحب ورته زه خو نه وم ویده جما یې ورسره اوس حضرت عمر صاحب که نه وویده خو بل جانب خو ویده و که نه دا پېښه وشوه خو صحابه د الله تعالی نه ډېر ډار خوف الهي ډېر و حضرت عمر صاحب ته هم زړه کې ډار پیدا شو چې خدای پاک مې په دغه ونه نیسي دا خو ویده شوې وه ما یې دې سره جما وکړه د خوب نه بعد سهار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راځي چې ما نه خو داسې خیانت هلته پیغمبر علیه السلام ته د یو غریب صحابي حال راغی چې د لوږې نه بېهوښي کړې هم د لوږې امتحان فتنه راغله هم د جما رحیم او کریم ذات خداوند مهربان ذات آیتونه نازل کړه حکم بدل شو اوس ذاتي د شپې پایبندي په تاسې نشته سهار نه روژه تر ماښامه ده د ماښام نه بعد تر سپېده چاو د ټوله شپه که خوراک کوې که چیکاک کوې که جما کوې درته روا په اول دا د جما مسله
آیات راغی تاسو ته د خپلې بیبي سره په میاشت رمضان کې د شپې د طرف نه جماع جائز ده عذر الله او حکمت الله بیانوي یا حکمت ده یا عذر ده دا چې حضرت عمر صاحب نه جماع وشوه هغه هم د خدای ولی و څنګه حکم نه خلاف کیږي الله تعالی عذر بیانوي تاسو د ښځې دپاره داسې مثال لرئ لکه جامه ښځه د تاسو دپاره داسې مثال لري لکه جامه د دغه وسطو معناوې دي یا دا معنی کالی او بدن سره نښتي دي دا یو د بل نه ځان نشي سره ساتلی سړی د خپلې بیبي نه بیبي د خپل مېړه نه ځان نشي ساتلی یو یا دا چې وایه سړی د خپلې ښځې سره غاړه په غاړه ویده کېږي غېږې سره ورکړي نو سره ده چې ونیښت لکه کالی او بدن یا په دغه کالي د سړي عزت خوندي ده عورت نه درلود که عورت وي چې څومره سړی په شرمېږي د ښځې عزت په مېړه خوندي ده د مېړه عزت په خپله ښځه خوندي ده ځکه ګناه داسې ده لکه عورت چې ډوب شي که سړی ګناه وکړي بې عزته شو که ښځه ګناه وکړم بې عزته او پرون موږ تاسو ویلې چې نبي علیه السلام یې ای ځوانانو د چا چې وس د نکاح وي نو نکاح یې کوي ولې اغض للبصر واحسن الفرج د ګناهونو به هم خدای پاک وساتي که څوک وایي نکاح په دغه نیت وکړي الله یې دوې برخې د ایمان سالمې کوي نو لکه جامه چې د عیب پټولو ذریعه ده مېړه او ښځه یو د بل دپاره د عیب پټولو ذریعه ده نو یو حکمت عذر شو چې ځان نشي تر ساتلی یا یې دغه حکمت شو چې اجازه ځکه ده خو عیبونه په پټېږي که دا شهوت پیدا شو او هغه خپل جایز ځای کې نه کې ادا کله به بیا دا شهوت مبدي شي زنا ته مبدي کېږي که نه لواطت ته مبدي کېږي که نه صحابه مبارکین ډېر خوشحاله شو چې د جماع اجازه وشوه خوشحاله وای ځکه شو داسې نه چې شهوت پرسته و نو د خوراک هم وشي ځکه هغه کې خو دومره تشدید نشته لکه په دغه کې د خوراک اجازه هم وشوه خورئ چې کوئ تر څو چې سپېدې نه یې اجازه چې وشوه دا موږ تاسو ته یو ځای کې بیا بخاري شریف کې را روان ده هغه حدیث مبارک چې نبي علیه السلام به کله په یوه وخت د ټولو بیبیانو سره جماع کوله هلته خو به ډېر اوږد بحث پکې کوو خو دا ځای هلته بېلتې ماشي لیکي چې په نیکو خلکو کې شهوات زیات دي ربي کریم به دې وساتي چې د ګناهو نه سړی وساتي خو محل د شهوت یو شي یوه خپله بیبي شي دا چې نه په خره باندې نه په هلک باندې نه په پردۍ ښځه باندې نه په هغه باندې هغه شهوت به بیا څنګه د خپلې ښځې سره ښکاره شي خو شهوت خو لګیا ده خپل شهوت ورنه پوره کوي ځکه هم طالب مولا صوفي په دغو کې شهوات زیات وي الله مو دې وساتي خو د نورو ګناهو نه یې ځان ساتلی وي نیکو خلکو د طعام چې د بدن جز ګرځي په بدن کې منیم دي خو وایي شهواني هم قوي کېږي لکه نورې خواوې چې قوي کېږي نو صحابه ګناه په نیت خو نه وو خو په دا شی خو پکې موجود و الله شفقت وکړو خوراک چې کار دا یې جایز کړه خو بیا به دی داسې و چې په اعتکاف کې به په جومات کې ناست و چې شهوت ورته پیدا شو د خپلې ښځې شوق به پیدا شو د اعتکاف نه به بیا راغی د بیبي سره به یې جماع وکړه په کور کې غسل به یې وکړو بېرته به څه اعتکاف بیا وروسته څو آیاته وروسته بیا را روان ده الله تعالی وی اجازه ده خو دومره خو مه کوه چې د الله سپي هم ځان نشي ساتلی د اعتکاف نه هم دوی کور ته جماع کوي د اعتکاف په حال کې به جماع او دواعي د جماع دواړه حرام دي د اعتکاف په حال کې دواعي چې ښځه جومات ته ورشي او دی په شهوت لاس وروړي یا یې مچوي دا هم حرام دي عین جماع هم حرام ده هلته به بیا نه کوي د الله سپي نه بیا انتظار کوي وحل لکم لیلة الصیام حلال کړی شوي دي تاسو دپاره په شپه د روژې کې هر رفث یو ځایوالی یعنې جماع یو ځایوالی الی نسائکم خپلو ښځو ته هن لباس لکم دوی لباس چې جامه ده د تاسې دپاره و انتم لباس لهن تاسې جامه یې د دوی دپاره ځکه هم شیطان ډېر کوشش کوي چې مېړه او ښځه جدا کړي دا جادوګر ډېر بدبخته چې کوي موږ تاسې ویلې یفرقون بین المرء و زوجه وایي شیطان خپل تخت په اوبو ایښی وي دا خپل بچیان شیطانان په خلکو پسې ولېږي چې تاسې لاړ شئ په خلکو ګناه وکړئ بېګا ته رپورټ راوړي
کارنامه نظام ده. یو ورته چې ما په سړي باندې غلا وکړه، یو ورته ما په سړي باندې زنا وکړه، بل ورته ما په سړي باندې قتل وکړ. هر څه خو یو ورته راشي چې زه د ښځو د مېړه په مابین کې شوم، جنجال او اختلاف مې ور جوړ کړو سړی دې شو ښځه یې طلاق. وایي شیطان خبیث دغه شیطان زوی په غېږ کې ونیسي ښځه یې کوي. ولې داسې په دغه ولې دومره خوشحاله کړي؟ وایي ځکه د زنا و خدای مو دې وساتي لیارې ذاتي خلاصې شوې. ښځه چې مېړه طلاقه کړه او طبعا اکثره بیا د داسې ښځې سره نور څوک هم نکاح نه کوي. ښځه شهوت لري که یې نه لري؟ یا به په زنا او د پردیو خلکو سره لګیا کېږي که نه؟ سړي ښځه طلاقه کړه، بیا دوی دوم واده وس نه لري، یا څوک ورکوي نه چې دا بد اخلاقه د ښځې طلاقوي، اخر به دی بیا په زنا ولګیا کېږي که نه؟ دا یوه خبره نه ده، دا د ګناو لیار شوه. ځکه شیطان ډېر خوشحاله کېږي. الله تعالی د انسان څومره ضرورات یې پوره کړي دي، خو په یوه کې موږ تاسو ته بیا را روان ده 4 ښځې سړي ته روا کړي دي، یوه په ځای 4 ښځې چې هر څومره ښه ځوان وي نوره یې مستي ذاتي نه زیاتېږي فقط چې جایزه طریقه باندې جماوې کوي. په یوه واده چې نه کېږي په 2 په 3 تر 4 نه شهوت نشي غالبه کېدای په انسان باندې. حلالې لارې درته خلاصې کړي دي، خو په پردیو پسې خو مه ګرځه. پردیو په باب کې لا تقربوا الزنا، زنا ته بیخي ور نږدې کېږه مه، پردۍ ښځې سره غږېږه مه، پردۍ ښځې ته لاس مه ورکوه، پردۍ ښځې ته ګوره مه. موږ تاسې بل ورته راوکې ونه ویلې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسلمانانو ته وایي چې پردۍ ښځو ته دې نه ګوري، پلیارې چې دي ټیټې ګوري. خو مسلمانانو ښځو ته مو وایي یغضضن من ابصارهن، دوی ته هم سترګې ټیټې کړي، پردي سړي ته دې نه ګوري. سړیو ته مو وایي چې خپل عورت یې وساتي، نه دې لوڅوي په بل چا ته، نه دې استعمالوي په غلط ځای. ښځو ته دې وایي چې خپل عورت وساتي، خو فرق ده په عورت کې. د نارینه عورت د نامه نه تر زنګانه، او ښځه د سر نه تر پښو ټول عورت. علم الله، الله ته دا معلومه ده انکم کنتم تختانون انفسکم چې بېشکه یې تاسې چې خیانت به وکړئ د خپلو ځانو سره، چې ګناه وشو خو خیانت ده. اوس نو فتاب علیکم، الله رجوع وکړه په رحمت سره په تاسې باندې، وعفا عنکم او تېر عمل یې درته معاف کړو. نو څه وکئ اوس؟ فالآن باشروهن، نو اوس تاسې نزدېکت کوئ د خپلو ښځو سره د روژو په شپو کې، په ورځ خو نه، په شپو کې نزدېکت کوئ، خو عین حال کې صرف د شهوت د پوره کولو اراده مه کوئ، ښه نیت کې وکئ. وابتغوا ما کتب الله لکم، وغواړئ د الله تعالی نه هغه څه چې الله تاسو ته لیکلی مقرر کړی ده. نیکسالي اولاد وغواړئ، عفت وغواړئ، په داسې نیت جما کوئ چې خدایه د ګناهو نه مې په وساتې، الله نیکسالي اولاد په راکړي. وکلو خورئ واشربو چکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تر څو پورې چې ښکاره شي تاسو ته سپین تار د تور تار نه، دا معنه سره جدا شي. سپینو تور تار څه معنه؟ لکه حضرت عدي ظاهر تارونه راواخیسته کېښوه، نه من الفجر سپېدې، چې سپېدې معلومې شوې چې وچاودې. په مخکې خلک دغه مهري وو، دغه انتظار به کوو، د شپې به تهجد کوو، بیا به راوته کته به چې ودرې سپېدې چاودلې دي که نه. بیا یو صبح کاذب ده یو صادق ده. کاذب دا چې رڼاوې پورته پورته داسې ځای په ځای پورته شوي د غرو په سرو، نه د سپېدې مقدمه ده. او صادق دا چې د غرو سر داسې سوکا سوکا رڼېږي تیکېږي، دا رڼایي ذاتي بیا پسې راځي، تیاره پسې اخلي، تیاره ذاتي پسې اخلي. دا چې موجود شوه لکه شپه چې راځي چې تیاره راغله، لمر چې په دغه طرف ولوېدو دغه طرف نه شپه راخېږي. نبي علیه السلام د روژې په باب کې وایي چې لمر دغه طرف ته ولوېدو هغه طرف ته شپه ښکاره شوه چې روژه ماته کړه. چې لمر د دغه طرف نه ولوېدو، خو د غره نه لوېدل نه ده مراد چې دا جي غر نه ټیټ شي. دوم قید ځکه ورته ذکر کړو چې خلک کله په دغه نشي غلط، د دغه غره نه ټیټ ده، خو په واقع کې لمر ولاړ ده، نیمه ګنټه نور هم بیا ورځ شته نه، خو چې دغه طرف نه شپه هم راوخېږي بیا چې روژه مات کړي. هم به په دغه پیده هم په دغه وایي موږ د وخت
زه کله کله په ټوکې کړې هلته دلته خو مې لا تر اوسه پورې چا سره ډېر نه دي کړي دا د روژې میاشت یا د اختر میاشت هم چې کته په جومات کې به راته راووتو ما ویلې ودرېږه چې دا طالبانو ته انداز لګېږي که نه میاشت میاشت خو په دغه طرف معلومېږي ما به دغه طرف په کوم ځای کې دی به هم ټوله ځای کې دغه طرف ته کتل دغه ته یې نه وپام چې میاشت خو په دغه طرف کتل کېږي والا ونه ده په دغه طرف کې نه معلومېږي چې کور د تاسې داسې دا کړې ته ښه وروسته به یو نیم پوه شه بیا به یې وخندل چې میاشت په دغه طرف ته نه ده دغه طرف ته ده زموږ داسې وخت شپه چې ګورم د دغه طرف نه یې ګورم شپه خو د دغه لوري نه راخېږي شپه خو د دغه لوري نه راخېږي لمر دغه ته ډوبېږي لمر طرف ته خو هلته خو زه تیاره نه ښکاره کېږي تیاره خو دې طرف چې هلته د افق نه غایب شي هلته افق پټ شي هغه افق غایب چې شو هلته دستي تیاره راښکاره شي نو چې سپېدې وچاودې شپه ورځ جدا شو تر یغه وخته خوراک کوي خو ثم بیا اتمو صیامه پوره کوي روژه د سپېده چاود نه الا لیل تر شپې پورې دلته اوس یوه بله مسله مهمه او زموږ عام مسلمانانو غریبانانو چې دین سره تعلق نه وي علم نه وي نو خو نه پوهېږي نیت د روژې د روژې نیت فرض ده مستحب نه د لمانځه نیت فرض ده مستحب نه د زکات نیت فرض ده د حج نیت فرض ده ولې انما الاعمال بالنیات کې به موږ تاسو بخاري شریف کې له خیره چې اوس ورګډ شو بیا به خبرې کوو هر عبادت محضه چې یو عبادت لله محضه مقصودي وي عبادت مقصودي کله خو وسیله وي عبادت لکه اودس د لمانځه دپاره اخو وسیله ده عبادت مقصودي او کې نیت فرض به نیت عبادت نه شي کېږي نو روژه عبادت ده نیت فرض ده د دغه آیات نه اوس علماو نیت هم معلوم کړی چې د دغه نه معلومېږي چې نیت فرض ده ولې الله تعالی وی ثم اتم الصيام الا الليل بیا پوره کوي پوره دا پوره توب باید څه وخت راځي چې ابتدا شروع به راغلي وي که به نه یې راغلی شروع چې راغله نو پسې پوره یې که شروع په څه شي راځي په نیت وایي راځي نو نیت هم فرض ده خو یوه خبره بله زده کړو دا چې روژې نیسي سړی کله فردي روژه نیسي کله نفلي روژه نیسي کله نظري روژه نیسي کله قضایي روژه نیسي ټولې روژې دي خو په نیتو کې اوس په دغه ځای کې فرق ده سړي یو فردي روژه خوړلې ده د مرض د وجې نه یا د مسافري د وجې نه یا ښځو ته عذر پیدا شي روژه وخوري شپږ اووه ورځې عادت وي فردي روژه وخوري خو شریعت ورته روا کړې اولاد پیدا شي چې د څلوېښتي وړتیا شریعت ورته روا کړې خو قضایي خو په فرض ده پرون مو ویلې مسافر به هم بېرته قضایي راګرځي مریض به هم بېرته راګرځي حایضه او نفسا به هم بېرته راګرځي دغه ښځه یا دغه مریض چې اوس جوړ ده چې قضایي راګرځي د روژې نیت به د بېګانه لیا د قضایي کوي هلته شپږ لیا شرطه د بېګانه به نیت کوي چې سبا ته زه قضایي روژه ده یو دوم مطلق نظر سړي کړی نظر یو مطلق یو معین مطلق نظر او معین اول اسانه مثال دا ده مطلق نظر دغه وي یو سړي په ځان دا نظر کړی دی چې خدای پاک مې مریض جوړ کړ زه به 3 ورځې روژه نیسم خو کومې ورځې د ورځو تعین نه ده کړی مطلقا 3 ورځې یو معین د معین دا معنی چې ورځ معلومه کړي که دا مشکل مې خدای پاک حل کړو د پنجشنبې په ورځ به زه داسې الفاظ د نظر استعمال اوس نو نظر مطلقه چې کړی هغه کوم چې بیا هغه نظر شروع کوي چې نیسي یې تعین به یې د بېګانه کړي سبا ته زه هغه نظري روژه چې ما په ځان نظر کړې ده هغه نیسم او رمضان مبارک دا اوس موږ ورته چې کومه میاشت مبارکه کې لګیا یو دغه فردي روژې نیت د بېګانه شرط نه ده بهتره خو دا ده چې موږ هغه دعا زده کړو چې روژه مات کوو اللهم اني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك افطرت دا خو د تیر خبره شوه دستي وسره وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان د سبا ورځې مې هم نیت بیا یې نیسه خو خبره خلاصه شوه د اول ماښام نیت هم وشوه په نیمه شپه کې وکړې خوب شپه کې ویر شو پړسني کې ویر شو نیت نه و شوی سهار نیت دا وختو پورې خوراک سړي نه یې کړی
چې کاک یې نه وي کړی مانع د روژې هغه رکن یې نه مات کړی اوس نیت کوي چې نه ناپردي روژه نیسي تر زحوه کبرا پورې هم نیت سي ولې د تعین د نیت ځکه شرط ده چې هره ورځ قابل د روژې د نفلي روژه په ټول کال کې روا ده که نه اوس نو چې ته یې قضایي نیسې د قضایي او د نفلي فرق په نیت کېږي نو د بېګانه به نیت قضایي کوې چې معین شي د نظر نیت به د بېګانه کوې چې د نفلي روژې سره فرق وشي اما د رمضان مبارک میاشت دا خو خدای پاک معاینه کړې ده په دغه میاشت کې نفلي روژې صحیح دي په دغه کې قضایي صحیح دي په دغه کې نظري صحیح دي تعین الله کړی چې رب کریم تعین کړی صرف شرط دا ده چې خوراک چې کاک و جما نه وي شوی امساک وي د 8-9 بجو د نیت حکم شي دغه شان چې نظر معین وي بېګانه نیت ویر ده چې چې وخت شو روژې ته د نیت وکړو خوراک ته نه ده کړی چې کاک ته نه ده کړی ګورې نیت وکړو چې نظر روژه به وینیسه صحیح ده نفلي روژې نیت صحیح ده خوراک چې کاک چې دې نه دي کړي د چې وخت شو شوق د روژې پیدا شو خبر شوې چې په دغه ورځ روژې ډېر ثواب لري کله سړی د چا نه واوري صحیح ده نیت صحیح کېږي ځکه حضرت ام المؤمنین وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سهار کور ته راغی کله به دی بیت المقدس په جومات کې ذکر به کول خو چې کله به راغی کور ته پوښتنه به وکړه د خوراک شی شته که موږ به ورته وویل چې نه نو به ویل بس نو زه ما نیت وکړې روژې د دغه نه بعد دې نیت وکړو دا د نفلي روژو د نفلي روژو په وخت کې نو نفلي روژه کې په رمضان مبارک کې نظر معین کې د ورځې نیت صحیح کېږي خو په دغه شرط چې مخکې خوراک او څښاک چې نه وي شي اما په قضایي کې په نظر مطلق کې هلته به د بېګانه نیت کوې تعین به کوې ولا تباشرهن هو شپږ د رمضان کې د خپلې بیبي سره جما کړی شي لکن نه به ورنږدې کېږي خپله ښځو ته په جما سره په داسې حال کې وانتم عاکفون فی المساجد په دې شرط چې تاسې معتکفان یې په جوماتو د اعتکاف وخت هم را روان ده د اخرنۍ 10 ورځې یا 9 ورځې روژه کله میاشت 9 وي کله 10 خو د 21 د شپې نه شروع کېږي 6 ورځې روژه چې مکمله شي پاتې ځای که 10 وي که 9 وي میاشت ده سړی به د 21 شپه داخلوي اعتکاف د اعتکاف یو وارې فضایل لږ واورو لږې بیا آداب و شرایط وه یوه شپه اعتکاف چې څوک وکړي خدای پکې د جهنم نه دومره لرې کړي لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې چې د 50 وکړي په یوه شپه اعتکاف الله دومره انسان لرې کړي نو الله شپې چې اعتکاف وشي عتق من النار د جهنم د اور نه خدای پاک خلاصوي دا الله شپې د انسان شپه ورځ ټول په عبادت کې حسابېږي ولې دا اعتکاف کې اصلي هدف دا ده چې د الله ورځې زه په پایبندي په جمع لمونځ وکړم په انتظار د لمانځه کې چې سړی وي په حکم د لمانځه کې ده نو د الله شپې لکه مسلسل مجاهد شپه ورځ په عبادت کې حسابېږي ولې په نیت عبادت راوتلی ده په سنګر کې په نیت دښمن پروت ده شپه ورځ خدای پاک په عبادت کې حسابوي چې طالب شپه ورځ خدای پاک په مدرسه کې په عبادت کې حسابوي چې نیت لیلا وي چې د خدای د رضا دپاره زه علم حاصل کړم خپل هم عمل وکړم بل مسلمان ته هم بیا ورسوم شپه ورځ په عبادت کې حسابېږي نو د معتکف شپه ورځ په عبادت کې حسابېږي خو دا اعتکاف شرطونه لري یو غټ شرط دا ده چې اعتکاف په جومات کې یو خلوت ته یو اعتکاف د صوفیانو په تصوفو په سلسلو کې هم خلوتونه ډېر راغلي دي لکه خاص کر چستي او قادریو په یغو کې لیا ډېر وي چلخانې دی ورته وي د ولي ځای وي چې په دغه ځای کې به چلخانه کړه دا خلوت هم شته حضرت پیغمبر علیه السلام دا د واحد مسله ده موږ تاسو چې بخاري شریف شروع ده په خیر چې غار حرا ته لاړ حبب الیه الخلا په غره کې چې د وخت تېر کړی دغه اعتکاف یې جوار ورته خلوت اعتکاف نه ده د اعتکاف لپاره جومات شته خو جومات هغه ده دا چې اوس بیا وپېژنو د اعتکاف لپاره جومات شته یا چې هر جومات وي جامع جومات وي که غیر جامع جومات وي خو چې جومات وي جومات هغه ده کومه مځکه چې د لمانځه په نیت چا وقف کړه
لمونځ په شروع شو بس جومات ته ولو که دیوالونه لیانې ویل شوي چې د لمانځه په نیت یې وقف کړه چې دا ځای ما وقف کړی دی د لمانځه دپاره دا ځای دی چې لمونځ په شروع شو بس جومات خو لاندې ځکه چې روره یم ټوله جومات لحاظه که لاندې نه یې جومات باندې جومات یې دا جومات نه ده لکه دا د بازار مارکیټونه خلک مارکیټ جوړ کړي د مارکیټ په سر جومات جوړ کړي جمع خو صحیح ده د جمع دپاره خو جومات نه ده ښه په دا بیابان کې چې جمع وکړم هغه جمع ده که نه ده خو جومات نه ورته ویل کېږي لاندې د خپل شخصي ګټه کوې تجارت کې کوې پاس سر جومات په دغه کې اعتکاف نسی یا خصوصا نظري اعتکاف دا سنت اعتکاف دا نه پیاده جومات وقفي ځای ته ویلی موږ هلته د هجرت په زمانه کې دا کیمپونو کې چې مهاجرینو به اعتکافونه کول هغه جوماتونه د مهاجرینو خو شرعي جوماتونه نه وو ځکه اکثره سرکاري مځکې یا د قوم مشترکې مځکې خو اقوام متحده به یې قیمت ورکړی و د 100 کلو یو نه بعد خو بېرته بیا دی په سر کېدې دا مشترکه مځکه د ټول قوم ده وقف مقف خو نه و د جومات لپاره حضرت مفتي صاحب رحمت الله علیه چې هر وخت حیات و دغه نه پوښتنه موږ وکړه د چا په واسطه باندې نو وی ویلې مهاجرو ته خدای پاک ثواب ورکوي په دغه اعتکاف او خواري نه عبث کېږي خو هغه اصلي جوماتونه دا نه دي که چا نظر کړي نظر مظر غاړې نه په خلاصېږي بیا به ځي جومات ته وختي جومات نو جومات دپاره شرط د نرانو دپاره جومات ښځه د کور کې هم اعتکاف کړی شي خو په کور کې به جومات جوړوي جومات به څنګه جوړوي په نیت کوټه ده غټ په دغه کوټه کې چې یو کونج کې پرده تاو کړه لکه دا موږ چې په جوماتو کې هم خلوتخانې وینو دا په جومات کې ضرور نه ده خو بهتره د دغه دپاره ده چې حضور ته برابر وي چې خلک دې نه ویني نو ټوله شپه نفلونه کوه خلک به دې نه ویني ریا نه راځي یو ورځ یې نفلونه کوه ذکرونه کوه ریا نه راځي تا به ذهن نه مشوش کېږي چې څوک وویني څوک یې پکې بندېږي دا به نه وي خلوت فایدې به بیا هلته ذکر کوو نو ښځه به هم د کور کې په یو کونج کې داسې پرده تاو هغه یې د اوس د جومات حیثیت ده د ضرورت نه بغیر به دا نورې کوټې ته نه راوځي دا اعتکاف دپاره شرط شو چې جومات دغه اعتکاف چې سړي وکړ د ضرورت شرعي او ضرورت انساني دپاره وتی شي بغیر د هغه نه نشي وتی ضرورت شرعي په دغه جومات کې ته اعتکاف کوې خو په دغه جومات کې د جمعې لمونځ نه کړي او دا بازار یا پانا د بازار یا غټ کلی ده چې جمعې لمونځ په هغه خلکو ده واجب ته په دا کنکي جومات کې په اعتکاف کې ناست یې هلته لرې بل جومات او جامع جومات ده په تا د جمعې لمونځ واجب ده او دلته نه کېږي نو شرعي ضرورت شو د جمعې لمانځه ته تلی شي خو هلته هم علما موږ او تاسې فقهای مبارکین د احتیاط یاد کوي چې دغه معتکف په التزام د دې کړی ده چې زه به په دغه جومات کې وخت تېروم داسې ویلي وو په مطلق جوماتو کې خو یې نه وو ویلي نو لهذا عام اوقات به په دغه جومات کې تېروي هغه جومات کې چې د جمعې لمونځ کېږي دی چې دومره ورنږدې وي چې د زوال نه بعد چې زوال وشي هلته ملا لګیا ده په تقریر دی د خپل جومات نه ورروان شي د جمعې لمانځه ته خطبې ته ورسېدی شي نو زوال نه بعد د ورځې مخکې دي په لیارې معتکف د موږ خلکو عادت دی داسې کوي چې د خبرو نه بند ده خپل د باندې ولاړې د چا سره په اشارو غږېږي بې ضرورته ولاړې چې اوس اعتکاف به خراب نه شي چرګه کې وتښتوله نه وځې به نه خبرو نه خو نه یې منه د خبرو بندوالی دا خو عبادت نه ده خو فضول مجلسونه به نه کړي دیني مسایلو باندې په دا لیارې غږېدی شي خو په لیارې روان د مریض نه پوښتنه کړی شي کور ته به نه ورځي خو دا لیارې کړی شي هلته دی چې بیا څنګه لمونځ وکړو یاره ښه سوړ جومات ته یسیب کې چلان ده هغه زموږ جومات تنګ ده ګرمي ده تر وخت تېر کړه خو دا هم جومات ته مازدیګر ته به بیا لاړ شي نه
تا خو د یو جومات ویلي وو چې زه به هلته وخت تېروم چې هلته دې لمونځ وکړو بیا به دستي راځي وخت په نور نه تېروي خو دا ځان ته خبره ده که خدای نخواسته دا جومات ړنګ شو سیلاب په راغی بیا به دستي وځي بل جومات کې بې ضرورت شرعي دا شرعي ضرورت و او فطري ضرورت لکه د جوابچي ضرورت سړي ته پیدا شو لوی یا د کنکي لویه کنکۍ خو څه کوي ګورئ دا جومات ډېر آداب لري په جومات کې چې سړی ناست وي اودس وي ملائکې ده ته دعا کوي تر هغه وخته دعا ورته کوي چې بیا اودسه شوی نه وي که په جومات کې د انسان د بدن نه هوا ووته نور ملائکې دعا بندوي په دغه بدبویي په ازادي نو لهذا عالمګیري لیکي چې سړي ته هوا په نس کې پیدا ده اوس انسان د بدن نه هوا جومات کې بې نه باسي په ویښه د هوا دپاره به هم د باندې وځي دا فطري ضرورت ده هغه شرعي ضرورت ده په اعتکاف کې ده شپه کې یا په ورځ کې ویده ده شیطان غلط په غسل په واوښت دلته په جومات کې نږدې غسلخانه نشته د اودسو ځای نشته کور ته تلی شي د جنابت په حال کې غسل دپاره تلی شي ځکه جنابت غسل خو فرض ده در باندې کور ته لاړ شه غسل وکړه خو نور وخت به نه تېروې دستي به بېرته لاړ ضرورت شرعي او ضرورت فطري دغو دپاره وتی شي بې ضرورته چې ته نه یې ور مجبور داسې شي ته به نه ځې نو لهذا د مریض پوښتنې ته به نه ځې د جومات جنازې ته به نه ځې د جومات نه ښه کارونه دي خو تا په اعتکاف کړی دغو ته به هم نه وځې د باندې غسلو ته به هم نه وځې دغسې غسلو ته کالي صفا واغوندم جمعې ورځ د غسل وکړه یا تبرید د بدن ګرمي ده غسل وکړه چې بدن سوړ شي دغو دپاره به هم نه وځې خو یوه بله لیا شته نظري اعتکاف چې شریعت په لحاظ نه لازم نه وي لکه د سنت اعتکاف نظر اعتکاف د تا په اختیار کې چې ته په ځان نظر کې چې زه 3 ورځې یا 5 ورځې یا 10 ورځې یا 6 ورځې اعتکاف کوم په ته نظر کې هغه تعین د شریعه نشته چې څومره شپې دي وي د نظر په وخت کې ته اول په ځان نظر کوې که په یوه وخت کې دې دا وویلې اوس به د کلي ژوند ده هلته به ځای باندې جنازهګاه د جنازې ته به مړي خلک راوړي زه دلته 10 یا 15 یا 20 شپې یا 3 شپې اعتکاف کم خو که جنازه و جنازې ته به ورځم اولنی استثنا وکړي د غسل دپاره چې د صفایي یا د تبرید دپاره غسل به بیا زه کم اولنی استثنا وکړي حتی طالب یې استاذ هلته ده درسګاه هلته ده تا ته نه راځي ته اول اعتکاف نظر دې کو دا دې وویل سبق ته به هلته ورځم بیا وتی شي استثنا ځکه خو تا نظر کړه چا تا نظر کړه هغه شی در باندې لازم دی چې تا نظر کړي چا تا استثنایات تر وکړه هغه ذاتې نه دي در باندې لازم خو یو نفلي اعتکاف ده یو سنت اعتکاف ده یو نظري اعتکاف نظري اعتکاف واجب ده روژه ورته واجب ده د تا په اراده ده چې څو شپو نیت کوي یو دوم نفلي اعتکاف ده نفلي اعتکاف دپاره وخت نه ده معلوم د شریعت طرف نه یوه شپه اعتکاف هم کړی شي ډېر هم کړی شي ټوله میاشت هم کړی شي کم هم کړی شي دغه نفلي اعتکاف بیا دا ډېر قیدونه نشته که لږ ووتې د باندې زر اعتکاف نه خرابېږي یو سنت اعتکاف ده چې دا د روژې اخرې شپې دا سنت اعتکاف سنت مؤکد د پیغمبر علیه السلام کوو چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ بیا یې امهات المؤمنینو کوو خو سنت کفایي ده سنت علی العین نه ده چې ټول کلیوال به په جومات کې اړوي چې یو نفر په محله کې په اعتکاف کې کېناست د نورو ټولو غاړې په خلاصېږي د دغې وجې نه دا د محلې په خلکو وایي دا ضرور ده چې د ده د ضروراتو خیال به کوي روژه یې ورته راوړه پشمه یې ورته راوړه داسې نه چې صرف په کور لازم ده دوی باید دا خیال وکړي احساس چې د ما غاړې د ده د وجې نه خدای پاک خلاصوي خو دوی باید خدمت وکړم
بهر تقدیر دغه سنت اعتکاف کې اوس اختلاف چې په دغه سنت اعتکاف کې د ضرورت نه بغیر د باندې ووت اعتکاف فاسدېږي که نه غسل دپاره ووت جنازې ته ووت د مریض پوښتنې ته ووت چې فاسد شو قضایي به د څومره شپو راګرځوي نفلي اعتکاف خو د یوې شپې هم ده او موږ او تاسې په نفل المنظور کې ویایو که نفلي لمونځونه د څلورو نیت سړی وکړي جایز ده که نه په اوله شفعه د فاسده کړه قضایي بیا د څو ده د دوه رکعتو ده دا نورو دوه نه ده دا دوه نورو خو شروع نه ده راغلی اعتکاف هر شوه روز لکه ځان ځان ته شفعه نفلي اعتکاف پې کوو لس ورځې سنت شپو کې نه ده نفلي کوي اوله ورځ اعتکاف درنه خراب شو نور نه ده در باندې لازم قضایي هم د هغې یوې ورځې ده در باندې قضایي هم د هغې یوې ورځې ده چې شروع عمل در باندې واجب شو نفل په شروع د موږ په مذهب لازمېږي ذاتي اتمام واجب ده قضایي بې راګرځي اوس په دغه لسو شپو کې چې دا سنت اعتکاف ده آیا که د سړي نه فاسد شو ټول به راګرځي لس او که نه هغه ورځ چې درنه فاسد شوې ده دغه اختلاف ځکه ده سنت مؤکد په حکم د واجبو کې دغه تاکید ته چې وګورې نو د نظریو علماو خیال دا ده چې لکه نظر کې احتیاط ته بې ضرورته چې ووتې کار خراب او چې څومره نظر دا به ټول راګرځي د الله شپې چې سنت اعتکاف ده د ماسپښین 4 رکعته سنت دي د سهار 2 رکعته سنت دي د ماسپښین 4 رکعته سنت ټول سنت یو سنت بلل کېږي که یوه شفعه دې فاسده کړه بس یوې شپې قضایي ده ټول یو لمونځ ده نو دا لس شپې هم ټول یو اعتکاف ده لکه د یوې شپې فاسدې کو بېرته بې راګرځي څوک یې چې نه سنت هم په حکم د نفلو کې دي نو د دغې وجې نو علما وي احتیاط دا ده په دغه اعتکاف کې احتیاط دا ده چې یو سړی چې په ځان پوهېږي چې جنازې ته وروځم جنازه پېښېږي د جومات په څنګ کې راوړي یا قریبان د کله مریض سختي و کور کې یا سختي دا شیان پېښېږي یا غسل د ګرمي د سړی په عذابېږي وایي دلته دې هم اوله نه استثنایات وي لکه په هغه نظري کې ذاتې به د اختلاف نه وځي دا اعتکاف د الله مېلمستیا ده په جومات کې الله ته مېلمه یې لس شپې ننوات یې الله ته ګناهونه په معاف کېږي خو باید سړی احتیاط دومره وکړي چې دې ضرورت ته د باندې ورسره وګوره که غسل ټینګ وایي لاړ غسل یې وکړه نور دې هلته په تولیا وخت نه تېري چې سر هلته وچوي غسل دې وکړو د څه به راځي جومات ته نور سر دې که وچو په جومات کې به وچوي وخت به ډېر نه تېروي په اعتکاف کې دننه خبرې کړی شي که نه که په دغه نیت چوپه خوله کښېنې چې ما اعتکاف کړی اعتکاف مې بیا خرابېږي دا ګناه ده بدعت ده چوپوالی عبادت نه ده خو که یو سړی چوپه خوله په دغه نیت کښېني چې د دروغو نه خلاص شم د غیبت نه خلاص شم د شیطانت نه خلاص شم د مسلمان د سخریې اهانت نه خلاص شم بیا عین عبادت ده دغه پټوالی د خولې دا که اعتکاف یې که بې اعتکافه وي د جومات ته په وختي تګ کې چې ډېر نیتونه وشي ټول ثوابونه خدای پاک سړي ته ورکوي یو نیت دا م وکړې چې زه جومات ته لاړ شم وختي خدای پاک مې دا نیمه ګنټه د غیبتو نه وساتي د غلط نظر نه مې وساتي د دروغو تروزو اورېدلو نه مې وساتي په دغه نیت هم خدای ثواب درکوي نو دغه اعتکاف کې خبرې روا جائز تلاوت ذکر د علم کتابونه کتن د اولیاو کتابونه کتن یا قصې بیانول مناقب کتل بیانول داسې شی چې الله رب ته سړی متوجه کړي دا ټول کړی شي د دغه نه منع نه ده دغه معتکف په اعتکاف کې ناست خو د کور سرپرست ده د کور یې بله لیار نشته د خوراکي پیدا کولو دی تجارت تجار هغه کېناست بچیان یې کلکي دي تجارت نه شي کړی اوس په دوکان د جومات کې څوک ورته راغله د ده نه شی اخلي دا سودا کړی شي که نه وایي د ځان د نفقې یا د عیال هغه عیال چې نفقه یې په ده واجبې دي هغه نفقې په نیت یې کړی شي خو به شرط دی
چا د سودا شی به جومات ته نه راوړي، جومات به نه بندوي. ډاکټر ته مثلا چې اعتکاف کې کښېني، خو دوایي درسره یې هسې مریضان درته راځي، په جومات کې یې کښېږده، خلکو ته به ورکوې، تجارت کوي، مبیعه راوړئ جومات ته نه. خو که داسې مبیعه وه چې جومات یې نه نیو، لکه قلم د په جوب کې دی ایښی ده، زعفران دي، ګوتې ده، چې جومات نه نیسي هغه شی جومات کې ده چا باندې خرڅوی شي، خو د ضرورت په نیت دغه تجارت کړی شي، د ګټو په نیت نه. کور کې مشکل نشته، تا نفقه هم شته، د عیال نفقه هم شته، خو پیدا شو ډېر ښه، تا ته راغی جومات ته چې پلانکی موټر دی چې په برګین کې ولاړ ده، په ما یې خرڅ کړه، دا سودا یې به بیا په جومات کې نه کې، جومات یې سودا و ځای نه، د خبرو ځای نه ده. په دا جوماتو کې نن سبا اثر ځکه ورک شو د عبادتو، ټول فضول مجلسونه کېږي. نبي علیه السلام غیبت، درواغ، شیطانات، په دروغ قسمونه، هغه هر ځای کې ګناه ده، په جومات کې بیا ډېره لویه ګناه ده. خو جایز مجلس چې کویم په دکان مجلس کې بې ضرورته، مباح مجلس بې ضرورته، د انسان حسنات داسې ختموي، نیکي داسې ختموي لکه اور چې لرګي سوځي. دغه مجلسونه په جوماتو کې د انسان نیکي داسې ختموي. بې ضرورته مجلسونه به په جومات کې نه کوي. تجارت هم هغه شی چې د نفقې د ځان دپاره مجبوره ده، د خوراک دپاره د باندې وتی شي، چې کار دپاره وتی شي که نه، نو هغه ځای کې چې خادم څوک نه لري، لکه اوس دغه ځای کې نه لاړې مکې معظمې ته، مدینې منورې ته، هلته لکه موږ مسافر الحمدلله ډېر هلته اعتکافونه کوي، بل څوک نشته چې د باندې نه خوراک شی درته راوړي وتی شي. دا فطري ضرورت ده، ژوند بغیر د دغه نه کېږي چې قضای حاجت ته وتی شي، د خوراک دپاره هم وتی شي، خو زیات وخت به هلته نه تېروي. که داسې و چې د خدمت څوک و تا ته راوړی کېده، لکه د موږ محلو اعتکافونه چې کورونه، بیا به ته خپله خوراک چې کار ته نه وځې، که نه خوراک خو به سړی په جومات کې نه کوي، خو په دغو شپو کې روا ده چې د اوقات ضایع نه شي، ټول اوقات دلته شي، په دغه جومات کې تېر شي، خوب درته پکې روا شوه. خو اعتکاف په تا شخصي عبادت ته ډېر لوی اسلام، لیکن بل طرف ته موږ دا مسلمانان دغه ته فکر وکړو. صحابي مبارک په اعتکاف کې ناسته، بل ورته راغی ډېر پریشان. څنګه پریشانه؟ د پلانکي په ما باندې پور و، د پور د ادایګي وخت ته اوس د ما نه پور غواړي، خو ما سره روپۍ نشته. ده ورته ویل څه مطلب ما ته چې راغلی چې زه دې په سفارش کې ورشم، هغه ته سفارش وکړم؟ ده ورته ویل تا خوښه ده. نو زه خو یې منله، صحابي ده، قدرمند ده. دی جګ شو، د اعتکاف نه د جومات نه ووت، چې سړي ته ورشي عذر ورته ووایي چې دا ورته ودرېږه، یو څه وخت ورکړه. دغه نفر ورته وویلې چې دی چې څنګه اوس څنګه وځي، ته خو په اعتکاف کې یې، ولې اعتکاف ته ویر ده چې اوس د ما سره ځې هغه سړي ته سفارش کوې؟ ده ورته ویل نه، اعتکاف مې په یاد ده، قصدن ځم. ولې اعتکاف د څه دپاره کوم؟ ثواب ګټم، ثواب ګټم. ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، څوک چې د یو مسلمان د حاجت په پوره کولو کې کوشش وکړي، پوره یې هم نه کړي، صرف هغه خپل وس کوشش وکړي، خدای پاک د 10 کاله قبول شوي اعتکاف ثواب ورکوي. دا مسلمان په خدای پاک دومره ګران ده، ځکه په خفه کېږي ډېر. د مسلمان زړه خفه کول د کعبې تر ړنګولو لوی ګناه ده، د اعلی حدیث. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. مسلمان زړه خوشحاله کړه، الله تعالی په دغه ډېر خوشحاله کړي. نو 10 کاله قبول شوي اعتکاف ثواب خدای پاک درکوي. هلته په یوه شپه د جهنم نه د 500 کلو په مزل لرې کېږي، خو چې د مسلمان د حاجت په پوره کولو کې کوشش وکړي، دومره ثواب خدای پاک درکوي. موږ ته دغه ثوابونه په موږ ته پیدا کېږي، خو بدنیتۍ، حسدونه، دا شیان د مسلمان باندې د شفقت ماده خدای پاک هم د حال رحم وکړي. تلک حدود الله، دا احکام چې دا تیر شوه، دا د الله حدود دي، چې د یو ښځو سره به د اعتکاف په شپو کې جما نه کړي، د سهار نه تر ماښامه خوراک، په دا مابین کې خوراک چې کاک شی به نه کړي. هلته مخکې دا و چې
چې ماښام نه تر سهاره به هم خوراک نه کوې حدود و د حدودو نه به نه تېرېږې فلا تقربوها ورنږدې کېږه ما په ماتولو سره کذلک یبین الله آیاته دغه شان بیانوي الله تعالی آیاتونه خپل للناس لپاره د خلکو لعلکم یتقون شاید چې دوی ځان وساتي د مخالفت د حکم د الله تعالی په روژه کې خوراک مه که چکاک مه که حلال رزق د خپله دنیا دی د خو نه بې خورې حرامه شوه د ورځې حرامه شوه موقت حرمت ده اوس خدای پاک هغه موابت حرمت ذکر کېږي خپله دنیا په یو څو ګنټې در باندې حرامه شوه مه یې خوره خو د بل مسلمان حق په ټول عمر حرام ده ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مه خورئ تاسې مالونه د تاسې په خپل مابین کې په باطله طریقه مه خورئ غلا کوئ د چا نه غصب کوي په زور وړي د چا نه دوکه کوي د چا سره رشوتونه تر اخلي حرامو طریقه به دنیا نه دا پردۍ دنیا به په ټول عمر نه خوري په روژه کې خو صرف د سهار نه تر بېګا به خپله دنیا نه خوري په حرام به په ټول عمر نه خوري او بل طرف ته په حرامو کې دا به هم نه کې کله یو څوک د چا سره دعوه وي او دغه خلک اکثره لکه نن سبا چې دنیا یې ډېره شي ذاتي جنګونه ډېر کوي دعوې ډېرې کوي ښه پوهېږي په خپله ښه پوهېږي چې دا حق د پردی د ده ده خو په دا پوهېږي چې هغه مسکین د دعوه نه شي را سره چلولی په پردیو مځکو نن سبا خلک دعوې کوي که نه کوي په پردیو مارکېټو په پردیو شیانو دعوه کوي او بیا څه کوي د پردی شی ځان ته خپلوي د رشوت په واسطه حاکم ته لاړ شي دعوه وکړي دا ما ځای ده او دا سړي لاندې کړی ده هغه غریب نارې ووایي چې د ما ده خدای هلته رشوت ورکړي په رشوت باندې حضرت پیغمبر علیه السلام ای انسانانو زه د یو تاسې غوندې یو انسان یم زه خو ظاهره دلیل ته ګورم که څوک شهیدان راولي په شریعت کې خو شهیدان قبلیږي څوک ته دلیل وي دلیل قبلیږي خو تاسې خو پوهېږئ که پردۍ دنیا مه په دروغو شهیدانو خپله کړه دا مې د اور برخه درکړه قیامت کې به خدای پاک په اور کې تاسې سوځي تاسې خو پوهېږئ زه خو به ظاهر ته ګورم دا موجوده حاکمان قاضیان امیران هغه خو به ظاهر ته ګوري ته خو پوهېږې ته ولې داسې کوې او که رشوت وي بیا خو قاضي هم پوهېږي چې رشوت حرام ده ته هم ظالم شو قاضي هم ظالم شو دواړه ګناهګار ته هم ظالم شي ولسوال والي و وزیر و دا هم ګناهګار داسې مه کوئ وتدلو بها الی الحکام چې تاسې ته کوئ په دغه مالو سره حاکمانو ته د څه دپاره لتأکلو فریقا چې وخورئ یوه طایفه من اموال ناس د مالو د نورو خلکو نه بالاسم په اسم په ظلم په ګناه په رشوتو یې خورئ وانتم تعلمون حال دا چې ښه پوهېږئ چې دا خو مې پردی حق لاندې د پردي حق نه به ډېر ځان ساتو مسلم شریف کې بیا موږ ته تاسو سره روان ده په خیر خدای مې دې په خیر ورولي وایي یوه لوېشت مځکه چې څوک پردی لاندې کړي پردی یوه لوېشت مځکه په ورځ د قیامت په خدای پاک حکم ورته کوي چې تر دا اووه طبقې مځکې اوس ټوله وسکڼه غاړې ته یې واچوه امېل دا یې سزا 50,000 کاله به په دغه لګیا وي او دا چې انسان په وجود کې خو دا دومره مځکه نه ځایېږي په غاړه کې نو یوه توجیې هلته ډېرې دي یوه توجیې دا ده وایي چې ورته یې غاړې ته یې واچوه دی خو یې نه شي اچولی نو الله یې په دا یوه طبقه مځکه ننباسي اخر دا مځکه غاړې ته راورسي د غاړې توق شوه د دغه نه چې تېر کړي لکه دا د پیاز پوټو چې نه دي دا مځکې داسې سره نښتې بیا دومې طبقې ته په هغه ننوځي هغه تر غاړې راورسېږي بیا درېیمې ته تر اووه طبقې مځکې بیا په مځکه خدای ننباسي چې یوه لوېشت مځکه څوک پردی لاندې کړي الله تعالی به داسې سخته سزا ورکوي هر حق پردی په شهادت نه مات کېږي په هجرت نه مات کېږي په حج نه مات کېږي چې صاحب د حق دې مات نه کړي الله تعالی دې نه معافوي داسې او چې په دنیا کې د معافین تر ونه غوښته راضي دې نه کړه بیا به په قیامت کې هغه مظلوم په تا عریضه کوي چې دغه دې ما نه په زور دنیا وړې یا اغلا رانه کړې یا رشوت رانه خوړلی بیا به خدای پاک خدای هم دې وساتي د سبحان نه ایتا لمونځونه ورکوي ایتا روژې به ورکوي ایتا زکاتونه به ورکوي حجونه عبادتونه به دې ورکوي چې خارج شوي د عبادت نه نو بیا به د جهنم که په دغه نه شو خلاص بیا به د هغه ګناه راغلی د تا په غاړه به چې پیټه دې ښه دروند شي بیا به دې پاتې هغه نه د هغه ډېرو ګناهو سزا خدای پاک درکوي هلته به دې بیا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس بس تاسو نارې کړئ
حج ته نه ځې؟ بس ته پس د روژې نه بیا ځو. ښه، صحیح ده. موږ هم ماسپښین ته څه مجلس لرو. بس ډېرو خو لیونیان خوشحاله کېږي که نه؟